بسم الله الرحمن الرحیم. سیل ممبرین لفظ به تاسو ډېر اورېدلی وي. دا انتهایی اهم ټاپک دی، انتهایی ضروري ټاپک دی. سیل ممبرین ته پلازما ممبرین هم وایي او په کتابونو کې به تاسو داسې ډایګرامز لیدلی وي. دا پلانټ سیل دی او دا انیمل سیل دی. او یا مطلب ټیچرز چې کله تاسو ته په بورډ باندې ډایګرام ډرا کوي نو هغه هم په دې شکل کې ډرا کوي. صحیح ده؟ یعنې مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو پلانټ سیل دی. په پلانټ سیل کې اوټر موسټ باونډري زموږ سره څه وي؟ سیل وال. نو دا په ریډ کلر کې سیل وال دی د پلانټ سیل. د دې نه دننه په دې بلیک کلر کې چې دا کوم باونډري ښکاري نو دا څه شی دی؟ سیل ممبرین دی. او د دې سیل ممبرین نه چې دننه کومه ایریا ده دې ته موږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. دلته زموږ سره چې کوم دی نو نیوکلیس موجود دی. دا په پلانټ سیل کې ویکیول دی. ټیک ده؟ او په دې سایټوپلازم کې نور سایټوپلازمیک ارګانیلز هم موجود وي لکه مایټوکانډریا، کلوروپلاست وغیره وغیره. صحیح ده؟ دغه شانتي که موږ انیمل سیل ته راشو نو د انیمل سیل چې کوم اوټر موسټ باونډري ده نو هغه څه شی دی؟ سیل ممبرین یا پلازما ممبرین. او په انیمل سیل کې سیل وال نه وي موجود. صحیح ده؟ د دې سیل ممبرین نه دننه چې کومه ایریا ده نو دا زموږ سره سایټوپلازم دی. دا پکې نیوکلیس دی او په دې سایټوپلازم کې زموږ سره سایټوپلازمیک ارګانیلز لکه مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، رایبوسوم وغیره وغیره موجود وي. صحیح ده؟ اوس د دې سیل ممبرین په باره کې زموږ سره مختلفو ساینسدانانو په مختلفو وختونو کې مختلفې ماډلې پیش کړي دي. ماډل څه ته وایي؟ یعنې مطلب یو ساینسدان راغی هغه ووایي چې یاره دا سیل ممبرین د دې سیزونو نه جوړ دی او په دې طریقه باندې جوړ دی. نو دا یو ماډل شو. بل ساینسدان راغی هغه دا ووایي چې سیل ممبرین د دې سیزونو نه جوړ دی او په دې طریقه باندې جوړ دی. نو دا بل ماډل شو. صحیح ده که؟ نو مختلفې ماډلې پیش شوي دي چې کوم زموږ سره سیل ممبرین دی. یعنې مطلب دا انیمل سیل که موږ راواخلو نو انیمل سیل څنګه وي؟ ګول وي لکه د بال په شانتې. لکه دې ته وګورئ دا چې کوم دی نو زموږ سره څه شی شو؟ سیل شو، انیمل سیل ګول. نو د دې چې کوم دا لاسونه زموږ د کم ځای سره ټچ کېږي نو دا څه شی شو؟ سیل ممبرین شو. اوس دا سیل ممبرین چې کله موږ مطلب سټډي کوو نو دا به مونږ داسې ډایرکټ په ډایرکټ خو نشو سټډي کولی که نه. دا به اول مونږ مطلب دا سیل کټ کړو په منځ باندې او بیا به ورته داسې وګورو نو د هغې نه پس به مونږ ته پته ولګي چې یاره دا څنګه دی. صحیح ده؟ یعنې مطلب که مونږ سیل ممبرین په منځ باندې کټ کړو داسې، یعنې مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو سیل ممبرین کټ شو که نه. نو اوس زموږ سره چې کوم دا انیمل سیل دی دا مونږ کټ کړو نو دا پکې زموږ سره څه شی دی؟ سیل ممبرین تاسو ته ښکاري. صحیح ده؟ او په دې ځای کې زموږ سره چې کوم دی په دې سنټر باندې نیوکلیس موجود وي او دا چې کوم نوره ایریا ده نو دا څه وي بیا؟ سایټوپلازم وي. په دې کې دننه زموږ سره مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره وغیره موجود وي. صحیح ده؟ نو اوس دا چې کوم سیل ممبرین دی نو د دې په باره کې مختلفې ماډلې په مختلفو وختونو کې پیش شوي دي چې یاره دا د دې سیزونو نه جوړ وي او په دې طریقه باندې جوړ وي. صحیح ده؟ زموږ سره چې کوم اولنی ماډل و نو هغه زموږ سره ګارټر اینډ ګرینډل ساینټسټ چې کوم دی دې دواړو ساینسدانانو په 1925 کې پیش کړی و. دوی دا ویلو چې کوم دا سیل ممبرین دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ دا د لیپډ بایلیر نه جوړ دی. د څه نه جوړ دی؟ د لیپډ بایلیر نه. نو دې ماډل ته یې لیپډ بایلیر ماډل نوم ورکړو. څه نوم یې ورکړو؟ لیپډ بایلیر ماډل. لکه مطلب زموږ سره چې کوم لیپډ مالیکیول دی لکه دا زموږ سره یو لیپډ مالیکیول شو دا. ټیک ده؟ دغه شانتي زموږ سره دا بل لیپډ مالیکیول شو، دا بل لیپډ مالیکیول شو. ټیک ده؟ په دې طریقه باندې زموږ سره د لیپډ مالیکیول ارینج شوي دي، یو لیر یې جوړ کړی دی او بیا زموږ سره چې کوم دی د دې لیپډ مالیکیولز ارینج شوي دي او څه چلی کړی دی؟ بل لیر یې جوړ کړی دی. نو د لیپډ بای لیر نه مطلب دا دی بای څه ته وایي؟ ټو ته. بای څه ته وایي؟ ټو ته وایي. نو مطلب دا دی چې د لیپډ دوه لیر، د لیپډ دوه لیر، دا زموږ سره د لیپډ یو لیر شو د دې ځای نه د دې ځای پورې او دا زموږ سره د لیپډ بل لیر شو د دې ځای نه د دې ځای پورې. صحیح شو؟ نو دې ته موږ څه وایو؟ لیپډ بای لیر. او دا ماډل زموږ سره ګارټر او ګرینډل ساینټسټ په 1925 کې پیش کړی. دوی دا ویلو چې دا سیل ممبرین زموږ سره د لیپډ بای لیر نه جوړ دی. د دې نه بعد بیا زموږ سره ډینیلی اینډ ډیفسن زموږ سره دوه نور ساینسدانان دي. هغوی په 1935 کې یو بل ماډل جوړ کړو چې هغه ماډل ته څه وایي؟ سینډویچ ماډل ورته وایي. سینډویچ څه ته وایي؟ مطلب برګر به تاسو چېرته خوړلی وي دا هم یو قسم سینډویچ وي. یا مطلب که برګر هم نه وي خوړلی نو که یوه روټۍ تاسو راواخلئ هغه کېدی بیا پې د پاسه کباب واچوئ
او بیا په د پاسه بل روټۍ کېدوي. نو مطلب دا کباب چې کوم دی نو دا زمونږ سره د دې روټو په منځ کې څه شول؟ سینډویچ شول. ټیک ده کنه؟ دې ته موږ څه وایو؟ سینډویچ. ټیک ده. نو سینډویچ ماډل دا وایي کوم چې زموږ سره ډیمیلی اینڈ ډیوسن په 1935 کې پیش کړی و. دوی دا وایي چې ټیک ده دا سیل ممبرین د لیپډ بایلیر نه جوړ دی، خو دا لیپډ بایلیر د پروټین مالیکولز سینډویچ کړی دی. ټیک ده؟ یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو پروټین مالیکول دلته هم موجود دی، داسې یو لیر یې جوړ کړی دی، او دلته هم موجود دی یو لیر یې جوړ کړی دی. ټیک ده که؟ نو دا زموږ سره پروټین په یو سایډ او په بل سایډ شول، او په منځ کې دا لیپډ بایلیر څه کړی دی؟ سینډویچ کړی دی. په دې وجه باندې دوی د دې ماډل ته کوم نوم ورکړو؟ سینډویچ ماډل نوم یې ورته ورکړو. ټیک ده؟ بیا د دې نه بعد زموږ سره یو بل ساینسدان راغی، رابرټسن. ټیک ده؟ په 1959 کې، او هغه یونټ ممبرین ماډل پیش کړو. یونټ څه ته وایي؟ یو ته. نو یعنې مطلب دا دی چې ده دا خبره وکړه چې څومره هم ممبرینز دي، که هغه سیل ممبرین دی، که هغه نیوکلیر ممبرین دی، که هغه مایټوکانډریل ممبرین دی، که هغه زموږ سره د سایټوپلازمیک ارګانیلز نور ممبرینز دي، نو د دې ټول سټرکچر یو شانتي دی. نو ځکه یې دې ته څه نوم ورکړو؟ یونټ ممبرین ماډل. ده دا ووایي چې ټول ممبرینز چې دي دا یو شانتي ټرایلیمینر سټرکچر دي. ټرای څه ته وایي؟ دریو ته، او لیمینر څه ته وایي؟ پاڼې ته. یعنې مطلب دا دی چې زموږ سره یو لیر دا شو، او یو لیر زموږ سره چې کوم دا لیپډ بایلیر دی نو دا یې په یو لیر باندې حساب کړو. نو یو لیر دا د پروټین شو، یو لیر د لیپډ بایلیر دا شو، او یو لیر دا د پروټین شو. نو مطلب یو، دوه او درې. نو درې لیر. نو دې ته څه نوم ووایي؟ ټرایلیمینر سټرکچر یې ورته ووایي. ټیک ده؟ نو یونټ ممبرین ماډل هم دغه شانتي و، خو صرف دا خبره پکې وکړه چې څومره ممبرینز دي نو د هغوی ټول سټرکچر یو شانتي دی. ټیک ده؟ نو دې ته څه نوم ووایي؟ یونټ ممبرین ماډل، چې دا ماډل رابرټسن ساینټیسټ په 1959 کې پیش کړی و. دا ماډل هم د څه ټایم پورې چلېدو، خو د ټولو نه ښه ماډل بیا زموږ سره په 1972 کې سینگر اینډ نیکولسن پیش کو، چې دې ماډل ته څه نوم ورکړو؟ فلویډ موزیک ماډل. ټیک شو؟ نو نن سبا چې کوم ماډل چلیږي نو دا فلویډ موزیک ماډل دی، ویل ایکسپټډ ماډل دی. ساینسدانان په دې باندې ډېر یقین کوي چې یاره دا ماډل ټیک دی، دا ښه ماډل دی. صحیح ده؟ نو داسې کار دی چې ستاسو په کتاب کې هم د فلویډ موزیک ماډل چې کوم دغه دی ډایګرام دی نو هغه یې جوړ کړی دی. ټیک ده؟ داسې کار دی چې فلویډ موزیک ماډل اول خو موږ په دې نوم باندې ځان پوه کړو چې فلویډ څه ته وایي؟ لیکویډ ته، اوبو ته. ټیک ده که؟ نو یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دا سیل ممبرین دی، د اینیمل سیل زموږ سره چې کوم سیل ممبرین دی، یا مطلب د پلانټ سیل شو، خو مطلب چې کوم سیل ممبرین دی زموږ سره، نو دا سیل ممبرین سخت نه دی د سیل وال په شانتي، ریجډ نه دی، دا داسې پوس او نرم شانتي دی، داسې اوبه شانتي دی. نو په دې وجه باندې دې له څه نوم ورکړو؟ فلویډ. ټیک ده که نه؟ موزیک څه ته وایي؟ چې یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دا پروټین مالیکول پکې دي که نه، نو دې داسې یو لیر نه دی جوړ کړی د دې لیپډ بایلیر نه چارچاپېره، بلکې دا پکې په موزیک پیټرن کې ځای په ځای باندې پراته دي. داسې موزیک پیټرن اوس څه ته وایي؟ یعنې مطلب که تاسو یو لوپټه راواخلئ او هغه داسې خورا کوي، نو په دې باندې چې دا کوم ګلونه داسې ځای په ځای باندې جوړ شوي دي نو دا یو قسم موزیک پیټرن شو. یا تاسو یو سخا بال راواخلئ په خټو باندې چې سخا وي، او د دیوال ته یې ولئ او واپس یې کیچ کوئ، بیا یې ولئ، بیا یې کیچ کوئ، بیا یې ولئ، نو هغه چې دا کوم داغونه جوړ کړي په دیوال باندې نو دا هم یو قسم موزیک پیټرن شو. ټیک ده؟ نو دوی دا خبره وکړه سینگر اینډ نیکولسن چې دا کوم لیپډ بایلیر دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ دا داسې فلویډ شانتي دی، او په دې لیپډ بایلیر کې چې دا کوم پروټین دي نو دا پکې داسې په موزیک پیټرن کې ځای په ځای باندې پراته دي. نو ځکه یې دې له ورکړو فلویډ موزیک ماډل نوم. ټیک ده که نه؟ نو دا زموږ سره په 1972 کې سینگر اینډ نیکولسن ساینسدانانو چې کوم دی نو پیش کړی و. د دې ماډل مطابق چې کوم لیپډ بایلیر دی نو هغه خو زموږ سره سیل ممبرین جوړ کړی دی، دا د لیپډ یو لیر شو، او دا زموږ سره د لیپډ بل لیر شو. ټیک ده؟ او په دې لیپډ بایلیر کې زموږ سره یو بل قسم لیپډ هم موجود دی چې هغه ته څه وایي؟ کولیسټرول. دا پکې هم زموږ سره ځای په ځای باندې داسې پراته وي، ځای په ځای باندې پکې داسې پراته وي. نو دا زموږ سره په یو کیریاټیک سیل کې دا کولیسټرول وي، په پرو کیریاټیک سیل کې نه وي. یعنی مطلب د بیکټیریا چې کوم ممبرین دی نو په هغې کې کولیسټرول نه وي. ټیک ده؟ او چې کوم زموږ سره اینیمل سیل دی نو په هغې کې موجود وي. اوس دا خو زموږ سره لیپډ بایلیر شو چې دا د فاسفولیپډ نه جوړ دی،
فاسفولیپید دې ته مونږ وایو. ټیک شو. او په دې کې ځای په ځای باندې کولیسټرول چې کوم دی نو هم موجود وي. د دې سره سره پروټینز په دې کې موجود وي. نو دا ریډ کلر کې چې کوم تاسو ته ښکاري نو دا څه دي؟ پروټینز دي. اوس څه پروټینز داسې دي چې هغه د سیل ممبرین په یو سایډ باندې پراته دي، یعنی مطلب د دې ممبرین نه آر پار وتی نه دي داسې. نو مطلب دا زموږ سره چې کوم دی په یو سایډ باندې شو او دا چې کوم دی نو هم په یو سایډ باندې دی، خو آر پار تی وته نه دی. ٹھیک ده؟ یعنی مطلب که مونږ دا ممبرین واخلو نو دا زموږ سره آوټ سایډ شو او دا زموږ سره ان سایډ شو. نو دغه شانتي زموږ سره چې دلته مونږ ولیکو چې یاره دا زموږ سره آوټ سایډ شو، آوټ سایډ. ٹھیک ده کنه؟ مطلب بهرنی طرف شو. او دا یو چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شو؟ ان سایډ. دننه طرف دی زموږ سره مطلب سایټوپلازم طرف دی. دا زموږ سره آوټ سایډ شو او دا زموږ سره ان سایډ شو. ٹھیک چې کوم پروټین زموږ سره په سایډ باندې دي، که هغه په آوټ سایډ باندې دي او که په ان سایډ باندې دي، خو چې ممبرین یې آر پار پاس کړی نه دی، نو دې قسم پروټین ته مونږ ایکسټرنزیک پروټین یا پیریفرل پروټین وایو. ټیک شو. پیریفري څه ته وایي؟ بیروني. نو یعنی مطلب بهر چې کوم دی آر پار د ممبرین نه وتی نه دي. او چې کوم پروټین زموږ سره د ممبرین نه آر پار وتی دي داسې د یو سایډ نه بل سایډ ته، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین ورته وایو. ټیک شو. او دا چې کوم انټرنزیک پروټین دی یا انټیګرل پروټین دی په دې ممبرین کې، دا د دې لپاره دی چې د دې په ذریعه باندې غټ مالیکولز او پولر مالیکولز د دې ممبرین نه پاس کېدی شي، د بهر نه دننه تللی شي او د دننه نه بهر ته تللی شي. ټیک ده؟ او دغه شانتي په دې سیل ممبرین کې دوی دا وایي چې د دې لیپید او د پروټین سره سره پکې کاربوهایډریټس هم موجود دي. نو دا چې کوم دی نو زموږ سره پکې څه دي؟ کاربوهایډریټس. خو دا کاربوهایډریټس صرف په آوټ سایډ باندې پریزنټ وي، یعنی مطلب بهر سایډ ته پریزنټ وي، دننه نه وي. ټیک ده؟ نو که دا کاربوهایډریټس پروټین ته اټیچ وي نو بیا به ورته مونږ څه وایو؟ ګلایکوپروټین به ورته وایو. ګلایکو لفظ د کاربوهایډریټ لپاره استعمالیږي او دا پروټین دی. نو مطلب د ټول مالیکول ته په شریکه بیا مونږ څه وایو؟ ګلایکوپروټین. او کدا کاربوهایډریټ مالیکولز د لیپیډز ته اټیچ دي نو د لیپیډز ته او د کاربوهایډریټس ته په شریکه باندې بیا مونږ څه وایو؟ ګلایکولیپیډز به ورته وایو. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره چې کوم دی نو فلویډ موزایک ماډل دی، خو په دې باندې تاسو سیل ممبرین په صحیح طریقه باندې نشئ پیژندلی. په دې وجه باندې د سیل ممبرین مونږ یو ښکلی ډایګرام دلته ډرا کړی دی په ښه طریقه باندې، او غواړو چې یاره تاسو په ښه طریقه باندې هر یو پوینټ د سیل ممبرین یاد کړئ. ټیک ده؟ د فلویډ موزایک ماډل په باره کې خو مونږ خبره وکړه چې یاره فلویډ موزایک ماډل کوم چې سینګر او نیکولسن په 1972 کې پیش کړی و، نو هغوی دا خبره کوله چې دا سیل ممبرین چې کوم دی دا زموږ سره د لیپیډ نه جوړ دی او په دې کې پروټین مالیکولز ځای په ځای باندې پراته دي. نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نو د لیپیډ یو لیر شو او دا چې کوم دی نو زموږ سره د لیپیډ بل لیر شو. نو دا زموږ سره لیپیډ بای لیر شو. دا چې کوم تاسو ته پکې ښکاري په ریډ کلر کې، په ګرین کلر کې، په بلو کلر کې، نو دا پکې زموږ سره څه دي؟ پروټینز دي چې دا پکې ځای په ځای باندې پراته دي. ټیک شه؟ او د دې سره سره چې کوم دی نو کاربوهایډریټس به پکې هم مونږ په اخر کې ډرا کړو د پروټین سره، نو هغه به ګلایکوپروټین شي، او د لیپیډ سره به ډرا کړو نو هغه به ګلایکولیپیډ شي. ټیک شو؟ داسې کار دی چې تاسو اوس وایئ چې یاره د لیپیډ چې کوم دا مالیکولز دي نو دا یو بل ته دا خپې ولې ورته تاو کړي دي؟ صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب دا یو بل ته الټا ولې پراته دي؟ نو ګورئ ورته چې کوم زموږ سره فاسفولیپیډز مالیکول دي که نه، یعنې مطلب دا زموږ سره فاسفیټ هیډ شو او دا چې کوم دی نو فیټي اسید ټیلز شول. ټیک ده؟ فیټي اسید ټیل. نو چې کوم دا زموږ سره فاسفیټ هیډ دی ته مونږ ځکه وایو یا فاسفیټ ګروپ ورته ځکه وایو چې په دې کې زموږ سره فاسفیټ موجود وي او څه نور څیزونه پکې هم موجود وي. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو هیډ ریجن شو او دا چې کوم دی نو ټیلز شول، یعنې مطلب دا سر شو دا لکۍ شوې. ټیک ده؟ دا هیډ ریجن چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ هایډروفیلیک. هایډروفیلیک دی، یعنې مطلب د اوبو سره مینه ساتي، د اوبو سره بانډینګ جوړولی شي او جوړوي ورسره. او چې کوم زموږ سره دا څه دي؟ فیټي اسید ټیلز دي، نو دا د اوبو سره بانډینګ نه جوړوي، نو دا هایډروفوبیک دي. فیلیک څه ته وایي؟ لو ته. نو یعنې مطلب هایډروفیلیک او هایډرو واټر ته وایي. نو د اوبو سره مینه دې ته مونږ څه وایو؟ هایډروفیلیک. او د اوبو نه نفرت دې ته مونږ څه وایو؟ هایډروفوبیک. فوبیا څه ته وایي؟ فیر، یره. نو مطلب زموږ سره چې کوم دا ریجن دی نو دا هایډروفوبیک دی، دا د اوبو سره بانډینګ نه جوړوي. بله خبره پکې دا ده چې تاسو به وایئ چې یاره په دې فیټي اسید کې دا یو چې کوم دی نو سیده دی او دا بل داسې کوږ دی. دا ولې؟ داسې کار دی چې دا زموږ سره سیچوریټډ فیټي اسید دی.
نو دا سیده دی او دا زموږ سره انسیچوریټډ فیټي اسید دی، یعنې مطلب په دې کې ډبل بانډینګ دی، یو بل هایډروجن ایټم چې کوم دی نو زموږ سره ایډ کولو په دې کې صلاحیت شته. په دې وجه باندې دا زموږ سره د هغه ریپلشن پکې دی چې هغه ارینجمنټ چې کوم پکې د هایډروجنز دی نو هغوی ریپلشن کوي که نه، مطلب دیکه ورله ورکوي. په دې وجه باندې دا یې داسې کوک کړی وي. ټیک ده، دا بیا په فرست ایئر کې په بایو مالیکولز کې په ډیټیل باندې شته. صحیح شو؟ اوس داسې کار دی چې د دې په وجه باندې د دې انسیچوریټډ فیټي اسید په وجه باندې دا چې کوم سیل ممبرین دی نو دا سخت نه دی، په دې کې داسې نرموالی موجود دی. ګورئ غوړي چې کوم دی که نه غوړي نو دا څه وي، دا چې یخ کې نو دا سالډ فارم ته راځي، مطلب کلکېږي. ولې؟ دا سیچوریټډ دی، سیچوریشن یې شوی دی. ټیک ده که او که مونږ تیل واخلو، تیل نو که ګرمي وي او که یخني وي، تیل چې کوم دی نو دا زموږ سره څه وي، په لیکوډ فارم کې وي. ولې؟ دا انسیچوریټډ دی. نو دغه شانتې زموږ سره دا فیټي اسید انسیچوریټډ دی، په دې وجه باندې په دې لیپډ بایلیر کې زموږ سره چې کوم دی نو څه موجود دی، فلویډیټي شانتې موجود ده. نو ځکه دوی وایي چې فلویډ موزیک ماډل. ټیک شو؟ دا چې کوم ممبرین دی نو دا زموږ سره د فلویډ په شکل کې دی او دا پروټین پکې په موزیک پیټرن کې ځای په ځای باندې پراته دي. ښه اوس به راشو مونږ دې پوینټ له چې دا یو بل ته الټه ولیکي. نو دا زموږ سره د فاسفولیپید یو مالیکیول شو او دا تاسو ته ما وویل چې دا د اوبو سره چې کوم دی نو انټریکشنز کوي دا فاسفیټ هیډ، او چې کوم زموږ سره فیټي اسید ټیلز دی نو دا د اوبو سره انټریکشنز نه کوي. نو که یو مالیکیول ته اوبو ته ور واچو که نه، مطلب دا زموږ سره مثال کې طور پر اوبه شولې او دا ورته تا فاسفولیپید مالیکیول ور واچو نو بس دا خو سم دغه نه کوي، دلته مو اوبه موجود دی او دلته مو اوبه موجود دی، نو بس یو شانتې به پکې پروت به وي. نو څه به وکړي، کوم طرف ته به د اوبو نه لاړ شي. خو که مونږ داسې چل وکړو چې یو بل مالیکیول هم د فاسفولیپید ور واچو نو دا بل مالیکیول به د فاسفولیپید په داسې طریقه باندې ارینج کیږي چې دا لیپډ لور شي. صحیح ده که نه؟ یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی نو یو بل لیپډ فاسفولیپید مالیکیول مونږ ور واچو، دا دای فاسفیټ هیډ شو او دا چې کوم دی نو زموږ سره ټیل شو. صحیح ده؟ فیټي اسید ټیلز. نو دا به یو بل ته داسې ارینج کیږي. ولې؟ ځکه چې پولر په پولر کې حل کیږي او نان پولر په نان پولر کې حل کیږي. یعنې مطلب که تاسو داسې چل وکړئ چې په جام کې اوبه واخلئ او دغه اوبو ته 2 څاڅکي تیل ور واچوئ، یعنې مطلب یو څاڅکی ورته د تیلو په یو ځای باندې ور واچوئ او بل څاڅکی ورته د تیلو په بل ځای باندې ور واچوئ. نو که دا اوبه تاسو داسې ډېرې موړه خو دا تیل چې کوم دی نو دا په دې اوبو کې حل کیږي نه، خو څه ټایم پس به دا دوه څاڅکي چې کوم دي د تیلو دا به یو بل له نږدې راشي او په یو بل کې به حل شي، په یو بل کې به حل شي، یو بل ته به نږدې ورشي. نو دغه شانتې خبره دلته هم ده چې دا زموږ سره نان پولر دی نو دا یو بل ته مخامخ ورشي، او چې کوم دا ریجن دی هیډ ریجن نو دا خو اسیم پولر دی، هایډروفیلیک دی، نو دا خو د اوبو سره بانډینګ کوي. ټیک ده؟ نو دا به د اوبو سره بانډینګ وکړي او دا چې کوم دغه دی نو دا به یو بل ته مخامخ راشي. نو په دې وجه باندې زموږ سره په لیپډ بایلیر کې چې کوم دا فاسفولیپید مالیکیول دی نو دا یو بل ته الټه لګېدلي دي. ټیک شو؟ دا خو دغه کنسپټ شو. اوس داسې کار دی چې کوم زموږ سره دا لیپډ بایلیر دی، صحیح ده که نه؟ نو مونږ خو دا خبره وکړه چې یاره مطلب کوم اوبه دي نو هغه هم د دې سره بانډینګ نه کوي او چې کوم پولر مالیکیولز دي هغه هم ورسره بانډینګ نه کوي. نو د دې نه به زموږ سره ټرانسپورټ څنګه کېږي، څیزونه به دې څنګه آر پار ځي. مطلب که یو څیز بهر دی او دننه ضرورت دی نو دا به دننه څنګه راځي، او که یو څیز دننه دی او بهر ته خارجول غواړي نو دا به بهر ته څنګه ځي. نو د دې لپاره چې کوم دی نو مختلف ټرانسپورټ میکانیزمز دي هغه به اوس مونږ په ډیټیل باندې وایو. صحیح ده؟ داسې کار دی چې بره مونږ ورکړی دی چې ټرانسپورټ اف مټیریلز، یعنې مطلب مختلف څیزونه به د دې سیل ممبرین نه پاس کیږي، څنګه ټرانسپورټ به څنګه کیږي، د بهر نه به دننه څنګه ځي او د دننه نه به بهر څنګه ځي. ټیک ده؟ اوس دا ټرانسپورټ چې کوم دی نو دا زموږ سره 2 قسمه دی. ټرانسپورټ زموږ سره څه دی؟ 2 قسمه دی. یو ته مونږ پیسیو ټرانسپورټ وایو او بل ته مونږ اکټیو ټرانسپورټ وایو. دا لیکل به تاسو ته سم ښکاري نه، خو تاسو په خبرو باندې فوکس ورکوئ، په لیکچر باندې فوکس ورکوئ، لیکلو باندې فوکس مه ورکوئ. زه تاسو ته په ډایګرام باندې هر څیز چې کوم دی نو ایکسپلین کوم. صحیح ده؟ نو د ټرانسپورټ زموږ سره 2 طریقې دي، یو ته مونږ پیسیو ټرانسپورټ وایو او بل ته مونږ اکټیو ټرانسپورټ وایو. پیسیو څه ته وایي؟ سست، یعنې مطلب چې یو څیز پکې انیکټیو وي. ټیک ده که نه؟ چې هغه انرژي نه خرج کوي. او اکټیو څه ته وایي؟ چې هغه اکټیو وي، انرژایزډ وي، انرژیټیک وي،
انرژي خرج کوي او کار کوي نو هغې ته موږ څه وایو اکټیو ترانسپورټ. د دې مثال به درله زه داسې درکړم چې مثال کې طور پر دا مارکري دي، دا مارکري د دې ځای نه یو 10-12 ګزه چې کوم دی نو مخکې وړل دی. دا په دوو طریقو باندې کېږي. یا خو داسې کار دی چې دا زه اوبو ته ور واچوم او دا اوبه په دې ډایرکشن کې بهیږي او هغه ځای ته په خپله ورسي، نو دا څه شو؟ پیسیو ترانسپورټ شو. بس د دې ځای نه اوبو په خپله یوړل نو دا پیسیو ترانسپورټ شو. خو که دا زه واخلم او په خپله چې کوم دی نو مطلب د دې ځای نه هغه ځای ته یوسم یا د هغه ځای نه دلته راوړم نو انرژي پې خرچه کړم، زه پکې اکټیو شم، نو دا څه شو؟ دا اکټیو ترانسپورټ شو. ټیک ده؟ اوس زموږ سره چې کوم دی نو تاسو به وپېژندل چې د ترانسپورټ دوه طریقې دي. پیسیو ترانسپورټ چې په هغې کې انرژي نه خرج کېږي او څیز د یو ځای نه بل ځای ته ځي، او یو دی اکټیو ترانسپورټ چې په هغې کې انرژي خرچه کېږي نو یو څیز د یو ځای نه بل ځای ته ځي. اوس زموږ سره چې کوم پیسیو ترانسپورټ دی نو دا خو مونږ ووایو چې نو انرژي، او چې کوم اکټیو ترانسپورټ دی نو مونږ ووایو چې په دې کې انرژي استعمالېږي. د پیسیو ترانسپورټ زموږ سره دوه قسمونه دي، یو ته ډیفیوژن وایي بل ته اسموسیس وایي. ډیفیوژن چې کوم دی څه څیز دی چې کله یو څیز په یو ځای کې ډیر وي او د هغه ځای نه ورو ورو خورېږي او په لږ په کوم ځای کې چې لږ دی نو هغه ځایونو ته خورېږي، دې ته مونږ څه وایو؟ ډیفیوژن. یعنې مطلب مونږ داسې ویلی شو چې د مومنټ اف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن ایریا. ټیک ده که نه؟ یعنې که په یو ځای کې زموږ سره مالیکیولز ډیر دي او هغه د هغه ځای نه خورېږي په نږدې علاقه کې نو دې ته مونږ څه وایو؟ ډیفیوژن ورته وایو. مثال کې طور پر زما سره پرفیوم دی یا عطر دی یا سپری ده، زه په دې ځای کې چې کوم دی نو عطر ومږم یا چې کوم دی نو سپری وکړم، نو دا زموږ سره د مالیکیولز په دې ځای کې ډیر دي او په دې کمره کې څه دي؟ کم دي. نو په دې وجه باندې د دې کپړو نه به دا سمیل چې کوم دی دا بوی دا په دې کمره کې خورېږي، نو دا څه شی شو زموږ سره؟ ډیفیوژن. اوس ډیفیوژن چې کوم دی نو دا یو داسې عمل دی چې دا په ممبرین باندې ډیپینډ نه کوي، که ممبرین وي او که نه وي. خو چې کوم زموږ سره مومنټ دی د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته نو دې ته مونږ ډیفیوژن وایو. نو تاسو ته ما مثال درکړو چې یعنې مطلب زه په دې کمره کې عطر ولګوم یا سپری وکړم او دا مالیکیولز خورېږي نو دا هم ډیفیوژن دی، او که د دلته یو څیز زموږ سره ډیر دی او هغه د دې هایر کنسنټریشن نه د لو کنسنټریشن ته راځي ممبرین پاس کوي نو دا به هم ډیفیوژن وي. یا دلته ډیر دی او دې ځای ته راځي نو دا به هم ډیفیوژن وي. ټیک ده که نو ډیفیوژن زموږ سره څه څیز دی؟ د مومنټ اف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن. صحیح ده که نه؟ without the use of energy. په دې کې زموږ سره څه قسم انرژي نه استعمالېږي. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره چې کوم دی ډیفیوژن شو. اوس دا ډیفیوژن چې کوم دی نو بیا دوه قسمه دی. یو زموږ سره څه دی؟ یو زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی او بل چې کوم دی نو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی. سمپل ډیفیوژن دا دی چې بس مالیکیولز د چا نه څه فیسیلیټیټډ نشي، یعنې مطلب د چا سهولتکاري حاصل نه کړي، بس په خپله چې کوم دی نو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ سمپل ډیفیوژن. یعنې مطلب مالیکیولز په دې کمره کې خورېږي، په خپله خورېږي، یا یو مالیکیول د دې ځای نه دې ځای ته راځي خو په خپله راځي، نو دا به زموږ سره څه وي؟ سمپل ډیفیوژن. خو که فرض کړئ یو مالیکیول زموږ سره دلته ډېر دی او د دې ځای نه دلته راتلل غواړي خو سایز یې غټ دی، دا لیپډ بایلیر کراس کولی نه شي، نو د دې دپاره به بیا یوه لاره پکار وي. دا لاره به ورته څوک پرووایډ کوي؟ پروټین به ورته پرووایډ کوي. نو چې کله ورته دا لاره پروټین پرووایډ کړي او دا په دې لاره باندې راشي او دننه راننوځي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایو. یعنې مطلب ډیفیوژن خو دی د مومنټ اف مالیکولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لو کنسنټریشن خو دی، خو پروټین مالیکیول فیسیلیټیټډ کو، لارې ورله ورکړه نو په هغې باندې لاړی، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ورته وایو. ټیک ده؟ نو د ډیفیوژن زموږ سره څه دي؟ بیا دوه قسمونه دي. او دویم نمبر مونږ اسماسیس ویلی و. نو اسماسیس هم زموږ سره سپیشل ټایپ اف ډیفیوژن دی چې په دې کې هم مالیکیول زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي، خو په دې کې دوه شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې دا کوم مومنټ چې د مالیکیولز کېږي نو دا به لیکوډ وي، یعنې مطلب واټر. ټیک شو که نه؟ او دویم شرط پکې دا دی چې دا به د ممبرین نه پاس کېږي، داسې نه چې اوس ستا اوبه دلته واړولې په دې کمره کې او هغه هغلته لاړې نو دا اسماسیس شو، نه داسې نه ده. دې په منځ کې به ممبرین شرط وي، دا به د ممبرین نه پاس کېږي، نو بیا به ورته مونږ هلې چې کوم دی نو څه وایو؟ اسماسیس به ورته وایو. یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی
واټر مالیکول بهر ډیر دی او د ممبرین نه دننه راشي نو دې ته مونږ اسماسیس وایو، یا دننه ډیر دی او بهر ته راشي نو دې ته هم مونږ اسماسیس وایو. یو خبره دا ده چې واټر دی لیکوډ سیز دی، بل خبره دا ده چې ممبرین یې پاس کو نو دې ته بیا مونږ اسماسیس وایو. ټیک ده. بل زموږ سره چې کوم دی نو اکټیو ترانسپورت، نو اکټیو ترانسپورت کې به انرژي خرج کیږي. اوس اکټیو ترانسپورت څه دی؟ the movement of molecules from lower concentration towards higher concentration. دا اوس الټا دی. یو سیز په یو ځای کې چې کوم دی نو څه دی؟ ډیر دی او ته هغه لږ لږ راجمع کې او هغه هغه ډیر طرف ته وړي. نو یاد ساته چې په دې کې به بیا ته څه چل کې یوز اف انرژي لکه په دې کې به انرژي چې کوم دی نو استعمالي نو هغه هغه ځای ته وړي. یعنی مطلب کې زه دا وایم چې یاره اتر استعمال شول، سپری وشو او دا چې کوم مالیکولز دا په کمره کې خواره شول، اوس زه دا مالیکولز پسې ګرځم، دا راټولوم او واپس یې دلته راوړم او لګوم، نو په دې باندې به زه څه کوم؟ انرژي به خرج کوم. ټیک ده که نه؟ نو دې ته څه وایي بیا اکټیو ترانسپورټ. او په دې کې چې کوم دی نو زه به څه یم؟ زه به پکې اکټیو یم، زه به انرژي خرج کوم نو دا کار به کوم. نو دې ته څه وایي؟ اکټیو ترانسپورټ ورته وایي. ټیک ده. اوس مثال کې طور پر دلته چې کوم دی نو مالیکول زموږ سره ډیر دي او دلته چې کوم دی نو سړي لږ دي او دا پروټین مالیکول انرژي خرج کوي او دا لږ مالیکول سره اخلي او د ډیر طرف ته ولي، نو دې ته به څه وایي؟ اکټیو ترانسپورټ. ټیک ده. اوس مونږ دې خبرو له راځو د سټارز ته. تاسو وګورئ مونږ لیکلي دي چې کوم سمال مالیکولز دي چې سایز یې وړوکی دی and non-polar molecules او non-polar دي څه چارج مارج پې نشته can pass. نو دا د دې سیل ممبرین نه پاس کېدی شي. یعنی مطلب زموږ سره اکسیجن او کاربن ډای اکساید دا واړه دي او نان پولر هم دي. په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا زموږ سره د سیل ممبرین نه پاس کېدی شي. دې سیل ته د انرژي ضرورت دی. دا سیل چې انرژي حاصلوي نو دا به د ریسپیریشن په مدد سره حاصلوي او په ریسپیریشن کې څه استعمالیږي؟ اکسیجن. نو دې سیل ته د اکسیجن ضرورت دی او اکسیجن چې کوم دی نو زموږ سره وړوکی مالیکول دی او نان پولر دی. نو دا د سیل ممبرین پاس کولی شي، دننه راتللی شي. بیا چې کله زموږ سره ریسپیریشن وشي نو په سیل کې دننه کاربن ډای اکساید پیدا شي. دا کاربن ډای اکساید خطرناک دی د سیل لپاره، د دې بهر ته خارجول پکار وي. نو دا زموږ سره د دننه بهر ته تللی شي. اوس کنسنټریشن د اکسیجن بهر ډیر وي او دننه کم وي نو د هایر کنسنټریشن نو لوور کنسنټریشن ته راځي او دننه په ریسپیریشن کې چې کوم کاربن ډای اکساید پیدا شوی دی نو د هغې مقدار ډیر وي او بهر کم وي په بلډ کې. په دې وجه باندې زموږ سره کاربن ډای اکساید د دننه بهر ته ځي. نو دا زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی. دا د دې لیپډ بایلیر نه پاس کېدی شي. په دې کې د هیڅ قسم سهولت کاري ضرورت نشته. نو دې ته موږ څه وایو؟ سمپل ډیفیوژن ورته وایو. خو یاد ساتئ چې کوم زموږ سره لارج مالیکولز دي، مطلب په سایز کې غټ دي، هغه د دې ممبرین نه راپاس کېدی نشي. اینڈ پولر مالیکولز او پولر هم دي. نو موږ خو دا خبره وکړه چې دا کوم زموږ سره د دې ممبرین دا منځ دی په کوم کې چې زموږ سره د دې فیټي اسید دا ټیلز موجود دي نو دا څه دي؟ دا نان پولر دي. نو دا خو پولر سیزونه دننه نه پرېږدي، نان پولر پرېږدي خو پولر نه پرېږدي. په دې وجه باندې دې ممبرین ته موږ ډیفرنشلی پرمیبل ممبرین وایو چې یعنی مطلب دا ډیفرنس کوي چې کوم نان پولر دي نو هغه پرېږدي آر پار، خو چې کوم پولر دي نو هغه آر پار نه پرېږدي. ټیک ده. نو اوس به د دې مالیکول سره څه کوو چې کوم زموږ سره لارج دي، غټ دي په سایز کې او چارج دي یعنی مطلب پولر دي، نو هغه به موږ څنګه بهر ته بوزو او دننه بیا راوړو. د دې به زموږ سره ترانسپورټ څنګه کېږي؟ یعنی مطلب دا د دې ممبرین نه خو پاس کېدی نشي که نه د دې لیپډ بایلیر نه. نو د دې دپاره به څه کېږي؟ د دې دپاره چې کوم دی نو زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن او اکټیو ترانسپورټ کېږي بیا. ټیک ده که نه؟ مطلب که د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي نو پروټین ورله لاره ورکړي، نو دا زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن شو. او که د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي نو مطلب دا به پروټین به بوزي خو انرژي به پې خرج کوي. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ اکټیو ترانسپورټ. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو واټر وړوکی مالیکول دی خو پولر دی، نو په دې وجه باندې د سیل ممبرین نه په اسانه باندې نشي پاس کېدی. دغه شانتې که ګلوکوز له موږ راشو نو ګلوکوز چې کوم دی نو دا زموږ سره پولر هم دی او غټ هم دی، نو دا هم د ممبرین نه نشي پاس کېدلی. دغه شانتې سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم کلورایډ دا مختلف آینز دي، دا چارج دي، مطلب چارج دی په دې وجه باندې دا هم د سیل ممبرین نه نشي پاس کېدلی. نو د دې دپاره بیا زموږ سره فیسیلیټیټډ ډیفیوژن او اکټیو ترانسپورټ کېږي د دې سیزونو دپاره. ټیک ده. اوس
مونږ چې کوم دی نو د فلویډ موزیک ماډل مطابق دا خبره کړې وه چې یعنې مطلب زموږ سره د لیپډ یو لیر او د لیپډ بل لیر، نو دا خو زموږ سره لیپډ بای لیر شو. اوس چې کوم زموږ سره پکې پروټین لګېدلی نو دې پروټین په باره کې مونږ دا خبره کړې ده چې دا پروټین څو قسمه دي؟ دوه قسمه دي، انټیګرل پروټین یا انټرنزیک پروټین. هغه پروټین چې هغه زموږ سره دا سیل ممبرین کراس کړی دی، د یو سایډ نه بل سایډ ته مکمل آر پار وتی دی، نو دې پروټین ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ انټیګرل پروټین یا انټرنزیک پروټین وایو. ټیک ده؟ او چې کوم زموږ سره داسې پروټین مالیکول چې هغه په یو سایډ باندې د ممبرین موجود وي، نو هغې ته مونږ پیریفرل پروټین یا ایکسټرنزیک پروټین وایو. یعنې مطلب دې پروټین ته وګورئ، دا په دې سایډ باندې دی، دې خوا کې نه دی راوتی، آر پار نه دی وتی، او دې پروټین ته وګورئ دا دلته موجود دی او آر پار نه دی وتی، نو دې پروټین ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ پیریفرل پروټین یا ایکسټرنزیک پروټین وایو. ټیک ده؟ اوس زموږ سره چې کوم دا انټیګرل پروټین دی یا مطلب انټرنزیک پروټین دی، نو د دې کار څه دی؟ دا کوم چې د آر پار وتی دی په دې ممبرین کې ځای په ځای باندې، د دې کار څه دی؟ د دې فنکشنز څه دي؟ نو څه فنکشنز خو تاسو ته ما ووایي چې یاره مطلب دا فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کوي، دا اکټیو ترانسپورټ کوي، خو د دې سره سره چې کوم دی نو مور فنکشنز نور هم څه کارونه کوي ده. ټیک ده؟ دې له مونږ راځو دا مونږ ډیوایډ کړي دي، تقسیم کړي دي، دا انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین. ټیک شو؟ داسې کار دی چې دا کوم پروټین آر پار ودی دی د ممبرین نه، نو دې ته یوازې انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین نه وایي، بلکې دې ته نور نومونه هم وایي. انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین خو ورته په دې وجه باندې وایي چې دا د دې ممبرین خاص حصه ده، مین حصه ده، دا پکې مستقل طور دلته چې کوم دی موجود وي او دا د دې ځای نه نشي بدلېدی. چې کوم زموږ سره دا مالیکولز دي، دا مطلب ایکسټرنزیک پروټین یا پیریفرل پروټین دي، نو دا ورسره د دې لیپډ سره دومره ټایټلی بانډډ نه وي، دا بیا هم بانډینګ ماتېدی شي، ځای چینج کولی شي. خو چې کوم زموږ سره انټرنزیک پروټین دي یا انټیګرل پروټین دي، نو دا زموږ سره دا نوم هم ورله په دې وجه باندې ورکړی شوی دی چې دا خصوصي طور دلته موجود وي په خپل ځای باندې، ټایټ بانډینګ وي. صحیح ده؟ نو دې ته نور نومونه هم وایي، دې ته ټرانس ممبرین پروټین هم وایي، یعنې مطلب د ممبرین نه آر پار وتی وي. ټیک شو؟ دې ته ټرانسپورټر پروټین هم وایي ځکه چې د مټیریل ټرانسپورټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته. ټیک شو؟ دې ته پرمیزز هم وایي ځکه چې پرمیشن ورکوي مالیکولز ته، سیزونو ته. ټیک شو کنه؟ او دې ته انټرنزیک پروټین هم وایي، دې ته انټیګرل پروټین هم وایي. ټیک ده؟ او که فرض کړه دا زموږ سره چې کوم پروټین دی دا پنځه نومونه خو دي، خو د دې سره سره که فرض کړه زموږ سره دا دننه سوری وي، ټیک ده کنه؟ سوری پکې وي او مالیکولز پکې په اسانه باندې د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ بیا دې ته بیا مونږ چینل وایو. او که دننه دا ډډ نه وي، خالي نه وي، سوری پکې نه وي، خو چې کله ورسره یو مالیکول راشي او بایند شي ورسره، نو دا ورته لاره پرووایډ کړي او دننه یې ولیږدي، یعنې مطلب په ځان کې چینج راولي، د هغې نه پس یې دننه ولیږي، نو دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ دې ته به بیا مونږ کیریر وایو. ټیک ده که نه؟ او که فرض کړه دا انرژي خرج کوي او سیز د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوځي، انرژي به خرج کوي، نو دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ پمپ به ورته وایو، پمپ. ټیک ده که نه؟ ښه، راځو د فنکشنز له. نو یاد ساتئ چې دا چې کوم انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین دي، نو دا زموږ سره د چینلز په ځای باندې هم کار کوي، دا د کیریرز په ځای باندې هم کار کوي. دې کې زموږ سره څه چې کوم دی نو انزایمز دي، څه پکې لینکر پروټین دي، څه پکې ریسپټرز دي. خاوس داسې کار دی چې د انټیګرل پروټین یا انټرنزیک پروټین چې کوم دا فنکشنز دي، نو دا مونږ وایو، خو د دې نه مخکې اوس مونږ په ترتیب باندې دا چې کوم ممبرین دی نو دا سټډي کوو. ټیک ده؟ مونږ یوه خبره دا وکړه چې کوم زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی نو هغه د لیپډ بایلیر نه کیږي، مطلب چې کوم سمال مالیکولز دي او نان پولر مالیکولز دي نو هغه زموږ سره د دې نه آر پار پاس کیدی شي. ټیک ده؟ بله خبره مونږ دا وکړه چې مطلب زموږ سره چې کوم دا فاسفولیپیډز دي نو د دې فاسفولیپیډ سره سره یو بل قسم لیپیډ هم موجود دی په سیل ممبرین کې، هغې ته مونږ څه وایو؟ کولیسټرول ورته وایو. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو کولیسټرول پکې ځای په ځای باندې موجود دي. د دې کولیسټرول هم زموږ سره دغه شانتي ترتیب دی څنګه چې د فاسفولیپیډ دی، یعنې مطلب په دې کې هم زموږ سره یو طرف څه دی؟ هایډروفیلیک دی او بل چې کوم دی نو هایډروفوبیک دی. نو چې کوم هایډروفیلیک دی نو هغه د هیډ طرف ته، کوم چې مطلب زموږ سره اوبه دي اوبو طرف ته دی، او چې کوم زموږ سره یا اوبو طرف ته تاسو ویلی شئ یا مطلب د هیډ طرف ته تاسو ویلی شئ، ځکه چې دا هیډ هم څه دی؟ دا هم
پولر دی نو په دې وجه باندې دا دې طرف ته دی او چې کوم زموږ سره دا بل ریجن دی دا کوم چې هایدروفوبیک دی نو دا د ټیلز طرف ته دی دغه شانتي د دې طرف نه که تاسو وګورئ نو چې کوم زموږ سره څه دی هایدروفیلیک ریجن دی پولر ریجن دی نو هغه د هیډ طرف ته دی او چې کوم زموږ سره هایدروفوبیک دی نان پولر دی نو هغه ټیل طرف ته دی اخوا ټیک ده نو په دې طریقه باندې به چې زموږ سره چې کوم دی نو کولیسټرول مالیکولز موجود وي او دا کولیسټرول مالیکول په یو کیریاټیک سیل کې موجود وي په پرو کیریاټیک سیل کې نه وي موجود صحیح ده د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو موږ دا خبره وکړه چې دا زموږ سره یو جنرال انټرینزیک یا انټیګرل چې کوم دی نو پروتین دی په دې باندې زموږ سره چې کوم دی نو د سیزونو ترانسپورت کیږي ټیک ده بل موږ دا خبره وکړه چې کوم زموږ سره په یو سایډ باندې موجود دی کوم پروتین نو هغه ته موږ څه وایو extrinsic protein یا peripheral protein ورته وایو اوس موږ راځو functions start کوو ٹھیک ده په functions کې زموږ سره چې کوم دی نو سب پروتین مالیکولز چینلز دي سب پروتینز مالیکولز چې کوم دی نو هغه کیریرز دي سب پروتین مالیکولز انزایمز دي سب لینکر پروتین دي او څه چې کوم دی نو زموږ سره سړي ریسپټرز دي دا چې کوم انټیګرل پروتین یا انټرینسیک پروتین دي د دې خبره کوم صحیح ده کوم چې آر پار وتی چینلز لرازو نو چینلز خو الریډي تاسو ته ما وې لږ ساعت مخکې چې چینلز دننه سوي سوري وي ډډ وي لکه څنګه چې پایپ سوری وي کنه دننه دغه شانتي زموږ سره چې کوم انټرینزیک پروتین یا انټیګرل پروتین دننه سوري وي نو دې ته موږ څه وایو چینل ورته وایو ٹھیک ده اوس زموږ سره د چینلز مختلف قسمونه دي یو قسم زموږ سره د ټچ سنسټیو چینل یعنی داسې چینلز چې کله ته سیل ممبرین ټچ کې او په سیل ممبرین کې چینج راشي او د دې پروتین ګیټ کولاو شي او دنه چې کوم دی نو زموږ سره د مالیکول موومنت کیږي نو دې قسم پروتین ته موږ څه وایو ټچ سنسټیو چینل ورته وایو دې قسم چینل ته موږ ټچ سنسټیو چینل وایو یا میکانیکل سنسټیو چینل ورته وایو ٹھیک ده ځکه چې د میکانیکل فورس سره چې کوم دی نو په دې کې چینج راغی او زموږ سره چې کوم دی نو مټیریلز د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي ٹھیک ده کنه نو یاد ساتئ چې دا زموږ سره مثال کے طور پر ټچ سنسټیو سوډیم چینل دی که فرض کې دا زموږ سره نیوران دی د نیوران ممبرین دی نو نیوران که تاسو وګورئ کنه نو په هغې کې ډېر چینل او ډېر چې کوم زموږ سره پمپس دي نو هغه موږ هلته ډسکس کړي دي په سیکنډ ایئر ټاپک دی ایکشن پوټینشل ٹھیک ده کنه نو په هغې کې موږ دا په ډیټیل باندې ډسکس کړي هم دي نو چې کوم زموږ سره دا چینل دی نو دا زموږ سره ټچ سنسټیو چینل مونږ واغستو چې مطلب که په دې ممبرین کې مونږ څه وکړو بګاړ راولو ګډوډي کړو نو دا چینل به زموږ سره چې کوم دی نو کولاو شي او دا سوډیم بهر ډیر وي دننه کم وي نو دا به د بهر نه دننه راشي یاد ساتئ په دې پروتین کې زموږ سره ګیټس لګېدلي دي دا ګیټونه د وسپنې نه دي دا ګیټونه هم د پروتین دي ټیک ده نو مطلب دا چې کوم دی نو کولاو شي او سوډیم د بهر نه دننه راشي خدا کله کولاویږي چې کله په دې ممبرین دا ممبرین ته ټچ کی په دې ممبرین کې بګاړ پیدا شي ګډه وړه شي نو دا چینلز کولاو شي او سوډیم د بهر نه دننه راشي نو ځکه دې ته موږ څه وایو ټچ سنسټیو چینلز صحیح ده او مثال یې موږ د سوډیم چینل ورکو ښه بل زموږ سره په چینل کې وولټیج ګیټډ چینلز هم وي وولټیج ګیټډ چینل مثال کے طور پر دا همدا چینل موږ وولټیج ګیټډ چینل کنسیډر کوو اوس نو که مطلب سوډیم زموږ سره بهر ډیر دی او دننه کم دی نو د بهر نه دننه برازي خو دا ګیټ څه دی دا بند دی چې ګیټ بند دی نو نشي راتلی نو په دې وجه باندې چې دا زموږ سره یو نیوران ممبرین دی او دې ته یو خاص وولټیج میلاو شي ټیک ده که نو په هغه خاص وولټیج باندې بیا په دې کې چینج راځي دا ګیټ په خپله کولاویږي او چې کوم دا سوډیم بهر ډیر دی نو دا دننه راتلی شي ټیک ده که نو دا زموږ سره څه شی شو وولټیج ګیټډ چینل یعنی مطلب په دې کې چې کوم ګیټونه لګېدلي دي دا په وولټیج باندې ډیپینډ کوي که وولټیج ورته برابر کړي نو ګیټ یې کولاو شي او مومنټ کې د مالیکول آر پار کېدلی شي ټیک ده دا هم موږ په نیوران کې په ډیټیل باندې ویلی ټیک شو په ایکشن پوټینشل کې بل زموږ سره د وولټیج ګیټډ پوټاشیم چینلز یعنی مطلب دا زموږ سره چې کوم دی پوټاشیم دننه ډیر وي بهر چې کوم دی نو کم وي نو دا به د دننه نه بهر ته ځي خو دا ګیټونه بند دي نو چې کله دې ته یو خاص دغه میلاو شي یو خاص وولټیج ورته میلاو شي نو دا به چې کوم دی زموږ سره کولاو شي دا ګیټونه او دا پوټاشیم به د دننه نه بهر ته لاړ شي ټیک ده نو دې ته موږ وایو وولټیج ګیټډ پوټاشیم چینل بل زموږ سره پوټاشیم لیکي چینلز هم زموږ سره موجود وي لیک څه ته وایي خلک وایي دا پیپ لیک شوی دی مطلب اوبه دې په خپله ځي ټیک ده نو دغه شانتي زموږ سره په دې کې ګیټونه نه وي
نو په دې وجه باندې د پوټاشیم لیکیج چې کوم دی نو داسې سلو او لږ ټایم په ټایم باندې کیږي. نو مطلب پوټاشیم زموږ سره لیک کیږي بهر ته. نو دې ته موږ ځکه وایو پوټاشیم لیکی چینل ورته وایو. ټیک شو. د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو بل قسم دی چې هغې ته وایي وولټیج ګیټډ کیلشیم چینلز. یعنې مطلب دا زموږ سره کیلشیم د سیل نه بهر ډیر دی، دا د بهر نه دننه راتلل غواړي او راځي به، خو د لیپډ بایلیر نه پاس کېدی نه شي. صحیح ده که نه؟ ځکه چې دا خو چارج دی او دا ګیټونه بند دي، نو په دې وجه باندې دلته نشي راتللی. نو داسې کار به وکړي چې دې ته یو خاص وولټیج میلاو شي، نو په خاص وولټیج باندې به دا ګیټونه چې کوم دی نو کولاو شي او دا کیلشیم به د بهر نه دننه راشي. یعنې مطلب که تاسو وګورئ که نه چې کوم زموږ سره دغه کېږي دا میسج د یو نیوران نه بل نیوران ته پاس کېږي، نو په هغه ټایم کې هم زموږ سره دغه شانتې چل کېږي. مثال کے طور پر په دې ممبرین کې میسج را روان دی، وولټیج چې کوم دی نو میسج اصل کې زموږ سره څه وي؟ الکتروکیمیکل میسج وي که نه؟ نو مطلب الکتروکیمیکل ویو وي زموږ سره را روان وي دی خوا، نو د دې سره وولټیج چې کوم دی نو چینج کېږي، را چینج کېږي. نو دې ځای کې زموږ سره نیورو ټرانسمیټرز لګېدلي وي، نیورو ټرانسمیټرز. خو دا نیورو ټرانسمیټرز دلته دننه موجود وي، خو چې کله دا میسج دې خوا راځي او دې ځای کې خاص وولټیج میلاو شي، نو په دې ځای کې چې کوم زموږ سره کیلشیم چینلز دي نو هغه کولاو شي، کیلشیم وولټیج ګیټډ کیلشیم چینلز. نو دا کیلشیم دننه راشي، چې دا کیلشیم دننه راشي نو دا چې کوم زموږ سره د نیورو ټرانسمیټر دا ویزیکل دی نو دا دې خوا راولي او د ممبرین سره فیوز کی، د ممبرین سره فیوز کی، نو په دې ځای کې چې کوم دی نو دا نیورو ټرانسمیټرز بهر ته ریلیز شي. نو په دې ځای کې بیا زموږ سره چې کوم دی نو بل نیوران موجود وي، دغه بل نیوران باندې د دې نیورو ټرانسمیټر لپاره ریسپټر موجود وي، دغه نیورو ټرانسمیټر راشي د دې ریسپټر سره میلاو شي او په دې بل نیوران کې چې کوم دی نو هم زموږ سره میسج تلل شروع شي. نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی نو بیا میسج ځي. نو مثال مې دلته چې کوم دی نو د وولټیج ګیټډ کیلشیم چینل درکو. ټیک ده که نه؟ چې مطلب زموږ سره چې کوم دی نو په دې طریقه باندې چې کله یو خاص قسم وولټیج میلاو شي نو کیلشیم وولټیج ګیټډ چینلز چې کوم دی نو کولاو شي او کیلشیم د بهر نه دننه راشي. ټیک ده؟ نو دا ټول دا چې کوم ټچ سنسیټیو چینلز دي، وولټیج ګیټډ سوډیم چینلز دي، وولټیج ګیټډ پوټاشیم چینلز دي، پوټاشیم لیکی چینلز دي، وولټیج ګیټډ کیلشیم چینلز دي، یا سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دی اوس به مونږ وایو. صحیح ده که نه؟ نو مطلب دا مونږ په ایکشن پوټینشل کې ویلي دي، په هغه ځای کې به تاسو نور هم ډېر زیات ښه پوه شئ. ټیک ده؟ د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو لایګنډ ګیټډ چینلز هم چې کوم دی نو په ممبرین کې موجود وي. اوس لایګنډ څه شی دی؟ لایګنډ چې کوم دی نو دا یو مالیکول دی، که دا نیورو ټرانسمیټر دی او که هارمون دی، نو چې کله دا راشي او د دې پروټین مالیکول سره بایند شي دلته، صحیح ده که نه؟ مطلب ولګي ورسره، نو د دې نه پس زموږ سره چې کوم دی نو دا ګیټونه کولاو شي او زموږ سره چې کوم دی نو مالیکولز مومنټ شروع کړي. نو دغه سیز ته دا کوم سیز چې راغی او میلاو شو ورسره، دغه سیز ته موږ څه وایو؟ لایګنډ ورته وایو. که دا نیورو ټرانسمیټر دی او که هارمون دی یا بل څه سیز دی، خو مطلب زموږ سره مثال کې طور پر دا زموږ سره لایګنډ ګیټډ چینل دی. نو چې کله او د دې لایګنډ لپاره پکې ځای دا دی موجود دی. ټیک ده؟ نو چې کله زموږ سره دا لایګنډ دی یا نیورو ټرانسمیټر دی یا هارمون دی، نو دا چې کله راشي او د دې خپل ځای سره میلاو شي، دلته ورسره ولګي، اټیچ شي ورسره، نو د هغې نه پس زموږ سره دا ګیټونه کولاو شي او دا سیزونه دې خوا راتلی شي. نو مطلب لایګنډ ګیټډ چینل کې زموږ سره چې کوم دی نو لایګنډ ګیټډ سوډیم چینل هم شته، لایګنډ ګیټډ پوټاشیم چینلز هم شته، لایګنډ ګیټډ کیلشیم چینلز هم شته. خو مطلب دا ټول مونږ په دې یو باندې دغه کړل شي، مطلب زموږ سره هر هغه سیز چې هغه راشي او د دې ګیټډ چینل سره میلاو شي، نو د هغې نه پس دا ګیټونه کولاو شي د دې چینل او مومنټ چې کوم دی نو د مالیکول شروع شي. نو دې ته مونږ وایو لایګنډ ګیټډ چینلز. نو دا هم زموږ سره چې کوم دی نو په ممبرین کې موجود وي. ټیک ده؟ د دې نه بعد زموږ سره راځي کیریرز. کیریر څه ته وایي؟ کیریر هم زموږ سره چې کوم دی نو سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته بوځي رابوځي. خو یاد ساتئ چې کیریر چې کوم دی نو دا زموږ سره هغه پروټین دی چې دا دننه ډډ نه وي، دننه خالي نه وي د پایپ په شان دي. دا دننه په دې کې چې کله څه سیز راشي او میلاو شي ورسره، نو دا په ځان کې چینجز راولي او هغه له لاره ورکړي او دننه یې پرېږدي یا بهر ته یې پرېږدي. نو دې قسم ټرانسپورټ پروټین ته مونږ څه وایو؟ بیا دې ته بیا مونږ کیریر وایو، چینل ورته نه وایو. ټیک ده؟ نو کیریرز زموږ سره دوه قسمه دي.
یو دی نان پمپس یعنی مطلب پدې کې چې کوم دی نو انرژي نه خرج کیږي او یو دی زمونږ سره پمپس یعنی مطلب دا به انرژي خرج کوي نو سیس به د یو ځای نه بل ځای ته لیږي چې دا کوم نان پمپس دي کنه نو دا زمونږ سره عام طور پر د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن د سیزونه لیږي او چې کوم زمونږ سره پمپس دي نو دا خصوصي طور چې کوم دی نو زمونږ سره د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي سیزونه انرژي به خرج کوي ٹھیک ده د نان پمپس مونږ اگزامپل اخلو ګلوټس سیسز دي ګلوکوز ټرانسپورټرز مونږ وخت سره دا خبره وکړه چې کوم دا سیل ممبرین دی نو دا زمونږ سره امپرمیبل دی ګلوکوز ته یعنی مطلب د دې نه چې کوم دی نو ګلوکوز نشي پاس کېدلی ځکه چې ګلوکوز زمونږ سره لارج مالیکول دی غټ دی او د دې سره سره پولر هم دی نو په دې وجه باندې ورله سیل ممبرین لاره نه ورکوي لیپډ بایلیر ورله لاره نه ورکوي نو د دې لپاره چې کوم دی نو خاص قسم پروټینز موجود دي په ممبرین کې هغه ته موږ څه وایو ګلوټس ورته وایو یعنی مطلب ګلوکوز ټرانسپورټرز ورته وایو ٹھیک ده کنه دا ګلوکوز ټرانسپورټرز چې کوم دي نو زموږ سره بیا دوه قسمونه دي سوډیم ډیپندنت او سوډیم انډیپندنت نو سوډیم ډیپندنت چې کوم دی نو هغه ته بیا موږ څه وایو هغه ته بیا موږ سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر ورته وایو یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی اس جی ال ټي ورته وایو چې کله سوډیم موجود وي نو د سوډیم هم دننه راځي او چې کوم زموږ سره ګلوکوز دی نو هغه مور سره دننه راځي نو ځکه ورته موږ وایو سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر یعنی مطلب دواړه لینک دي د یو بل سره چې یو راځي نو بل ور سره راځي چې یو نه نو بل نشي راتلی او بل زموږ سره سوډیم انډیپندنت دی یعنی مطلب په سوډیم باندې څه کار نشته په خپل چې کوم دی نو داسې دي نو چې کوم سوډیم انډیپندنت دی نو هغه ته موږ ګلوټس وایو او چې کوم سوډیم ډیپندنت دی نو هغه ته موږ اس جی ال ټي وایو سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر ورته وایو نو چې کوم نور باډي دی نو په هغه کې زموږ سره ګلوټس موجود دي او چې کوم زموږ سره سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر دی مطلب اس جی ال ټیز دي نو هغه چرته موجود وي هغه زموږ سره چې کوم دی نو په کډنیز کې موجود وي او د دې سره سره چې کوم دی نو زمونږ په انټسټاین کې موجود وي ټیک ده کنه مطلب په ګیسټرو انټسټاینل ټریکټ کې موجود وي او په پراکسیمل کنولیوټیډ ټیوبیول کې موجود وي په ابزارپشن او په ری ابزارپشن کې چې کوم دی نو په هغه ځایونو کې موجود وي ښه اوس زمونږ سره چې کوم دا ګلوټس دي کنه د ګلوکوز ټرانسپورټرز نو د دې څخه تقریبا 14 قسمونه چې کوم دی نو موجود دي خو مین چې کوم زمونږ سره دي اهم دي ضروري دي او مین دي نو هغه 5 دي ټیک شو ګلوټ 1 ګلوټ 2 ګلوټ 3 ګلوټ 4 او ګلوټ 5 نو چې کوم زمونږ سره ګلوټ 1 دی کنه نو دا ګلوټ 1 چې کوم دی نو د دې سترانګ افینټی د ګلوکوز لپاره مطلب ګلوکوز بس ډیر ضرور سره بایندینګ کوي لیکي ټیک ده نو دا زموږ سره چرته موجود وي دا په ریډ بلډ سیلز کې موجود وي او د دې سره سره چې کوم دی په پلیسنټا کې موجود وي پلیسنټا څه څه دی مطلب د مور په خېټه کې چې ماشوم کله پیدا کیږي کنه نو هغه ته خوراک مراک څوک ورکوي پلیسنټا ورته پرووایډ کوي ټیک ده نو په دغه کې زموږ سره چې کوم دی نو ګلوکوز موجود وي چې ماشوم ته خوراک شي ټیک ده او زموږ سره چې کوم دی ریډ بلډ سیلز نو آر بي سیز خو زموږ سره چې کوم دی نو صرف ګلایکالیسیس پکې کیږي مایټوکانډریا خو په ریډ بلډ سیلز کې نه موجود نو البته د ګلوکوز نه ډیره انرژي نه اخیستل کیږي صرف 2 اي ټي پی مالیکولز یې اخیستل کیږي نو په دې وجه باندې البته چې کوم دی نو ګلوکوز هم ډیر پکار دي نو دې دواړو کې چې کوم دی نو زموږ سره په ریډ بلډ سیلز کې او په پلیسنټا کې زموږ سره چې کوم دی نو ګلوټ 1 موجود وي د دې سترانګ افینټی دا د ګلوکوز لپاره ځکه چې ماشوم ته د ګلوکوز ډیر ضرورت دی او چې کوم زموږ سره څه شی دی مطلب ریډ بلډ سیل دی نو هغه ته هم د ګلوکوز ډیر ضرورت دی نو د دې سترانګ افینټی ګلوټ 2 چې کوم دی نو دا زموږ سره بای ډایرکشنل دی ګلوټ 2 دا زموږ سره په لیور سیلز کې موجود وي چې مثال کې تور په دلته چې کوم دی نو زموږ سره وینه روانه ده بلډ نو که په بلډ کې د ګلوکوز مقدار سیوا دی نو په ګلوټ 2 باندې به دننه راځي صحیح ده کنه او که فرض که په بلډ کې د ګلوکوز مقدار کم دی او دلته په سیل کې ډیر دی نو بیا به ګلوکوز د دې ځای نه دلته راځي نو دې ته موږ څه وایو بای ډایرکشنل چې یعنې مطلب د بلډ نه سیل ته راوړي او د سیل نه بلډ ته پیځي نو دې ته موږ بای ډایرکشنل وایو نو ګلوټ 2 چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دی بای ډایرکشنل دی او دا په لیور کې موجود دی چې کوم زموږ سره ګلوټ 3 دی نو د دې هم سترانګ افینټی دا د ګلوکوز لپاره او دا زموږ سره چې کوم دی نو په نیوران او په پلیسنټا کې موجود وي د نیوران ته هم د انرژي ډیره ضرورت دی ټیک ده کنه
او چې کوم زموږ سره پلیسنټا ده نو ماشوم ته د ګلوکوز ډیر ضرورت دی نو دا الته موجود وي د دې هم د ګلوکوز لپاره سترونګ افینټي ده. ګلوټ 4 چې کوم دی نو دا زموږ سره د ویزیکل په شکل کې موجود وي. دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره لکه مثال کے طور پر دا زموږ سره د ګلوټس په اړه کې موږ خبره وکړه نه چې مطلب په دې باندې به زموږ سره ګلوکوز ترانسپورت کیږي چې هغه بهر ډیر وي نو دنه ضرورت وي نو دنه به راځي او کله نه ډیر وي بهر ضرورت وي نو بهر ته به ځي نو دا زموږ سره ګلوټس دي. ٹھیک ده کنه په دې ګلوټس کې چې کوم زموږ سره یو خاص قسم بل دی نو هغه څه شی دی هغه ګلوټ 4 دی. ګلوټ 4 چې کوم دی نو دا هم زموږ سره څه شی دی کیریئر پروتین دی او دا چې کوم دی نو نان پمپ دی مطلب انرژي په نه خرج کوي خو دا ذکر دی چې دا د ویزیکل په شکل کې دلته په سایټوپلازم کې موجود وي. دا په ممبرین کې دغه شانتي نه وي فکس دا په موستلی چې کوم دی نو دا د ویزیکل په شکل کې په سایټوپلازم کې موجود وي. چې کله زموږ سره په بلډ کې د ګلوکوز مقدار سیوا شي موږ خوراک وکړو او زموږ په بلډ کې د ګلوکوز مقدار سیوا شي نو په دغه ټایم کې زموږ سره چې کوم دی نو پنکریاز کې چې کوم بیټا سیلز دي نو هغه څه چلو کې انسولین خارج کی دغه انسولین په بلډ کې راشي او زموږ سره چې کوم دی نو دلته سیل ته راشي نو سیل کې چې کوم دی نو زموږ سره د انسولین چې کوم ریسپټر دی نو د هغه سره میلاو شي نو انسولین ریسپټر دا هم زموږ سره دغه یو قسم مطلب انټیګرل پروتین دی دلته میلاو شي نو دی خواته سیګنلز راشي دا سیګنلز چې کوم زموږ سره ګلوټ 4 د ویزیکل په شکل کې موجود دي نو دا راولي او دلته په ممبرین کې فکس کی نو دلته زموږ سره چې کوم دی نو ګلوټ 4 ډیر زیات فکس شي نو کیریرز فکس شي نو زموږ سره چې کوم دی نو څه چلو شي ګلوکوز د بلډ نه سیل ته راځي او دلته په سیل کې بیا زموږ سره ګلایکوجن جوړیږي سٹور کیږي په سیل کې نو یاد ساتئ چې ګلوټس چې کوم دی نو دا زموږ سره په سیل ممبرین کې دغه شانتي پریزنټ وي خو چې کوم ګلوټ 4 دی نو دا د ویزیکل په شکل کې زموږ سره چې کوم دی نو په سایټوپلازم کې پریزنټ وي دا انسولین ډیپندنت دی چې کله انسولین راشي او میسج دلته راشي نو دا راشي په ممبرین کې فکس شي او فلو چې کوم دی نو د ګلوکوز ډیره کی که انسولین نه وي نو دا زموږ سره واپس چې کوم دی نو دلته راغلی وي او د ویزیکل په شکل کې چې کوم دی په سایټوپلازم کې پریزنټ وي. ٹھیک ده کنه وسه زموږ سره چې کوم دی نو د ګلوټ 4 خبره وکړه اوس ګلوټ 5 چې کوم دی دا د فرکټوز لپاره ډیر زیات خصوصي دی نو اوس په تاسو وایي چې مطلب زموږ سره چې کوم دی نو د فرکټوز او موږ ورته ګلوټ وایو یعنی مطلب ګلوکوز ترانسپورټر نو هیڅ خبره نه ده ګلوکوز فرکټوز ګلیکټوز دا یو بل آیسومرز دي بس یو داسې کیریئر چې په هغې باندې زموږ سره فرکټوز راځي نو هغې ته موږ څه نوم ورکړی دی ګلوټ 5 هم ورکړی دی او دا چېرته موجود وي په سپرم کې موجود وي ګلوټ 5. ټیک ده ښه وسه زموږ سره چې کوم دی نو دا څه شی شول دا چې څومره هم د دې ځای پورې موږ چینلز ووایو او د چینل سره سره په کیریرز کې نان پمپس موږ ووایو ګلوټس نو دا زموږ سره پیسیو ترانسپورټ و یعنی مطلب د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته وداوټ د یوز اف انرژي دا چې کوم دی نو کېدو. اوس موږ راځو په کیریرز کې پمپس نو دا به زموږ سره ایکټیو ترانسپورټ دی یعنی مطلب انرژي به خرج کوي او سیز به د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي مطلب اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ کې بوزي نو خامخا به انرژي خرج کوي. ٹھیک ده په دې پمپس کې زموږ سره چې کوم دی نو ډیر دی خو موږ یو څو راغستې دي سوډیم پوټاشیم ایټیپیز دا سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دا هم موږ په نیوران کې په ډیټیل باندې ډسکس کړی دی چې کوم زموږ سره سوډیم دی نو سوډیم بهر ډیر وي او پوټاشیم دننه ډیر وي نو دا سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ چې کوم دی نو دا داسې چل کوي چې انرژي خرج کوي او چې کوم زموږ سره 3 سوډیم دی نو هغه بهر ته راولي 3 سوډیم هغه بهر ته راولي او 2 پوټاشیم چې کوم دی نو هغه دننه وړي 2 پوټاشیم نو ګورئ تاسو ته وایي چې سوډیم بهر ډیر دی او بیا هم دا سوډیم بهر ته راولي او پوټاشیم دننه ډیر دی او بیا هم دا پوټاشیم دننه ولي نو دا اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ کار کوي نو خامخا به دې انرژي خرج کوي نو ځکه دې ته څه وایي سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ ورته وایي. ټیک ده نو دا زموږ سره دغه شو یاد ساتئ سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ چې کوم دی نو دا په تقریبا په ټول سیلز کې موجود وي او په ټول سیلز کې دغه کار کوي خو خاص کار په نیوران کې چې کوم دی نو دا موږ په ډیټیل باندې سټډي کوو او هلته په اکشن پوټنشل کې موږ سټډي کړی هم دی نو که تاسو هغه وګورئ نو ډېر ښه بیا یاد کړئ. صحیح ده دغه شانتي زموږ سره چې کوم اوس کیلشیم ایټیپیز دی نو دا په سارکوپلازمیک ریټیکولم کې موجود وي
دا د انډوپلازمیک ریټیکولم یو قسم دی، مطلب چې کوم مسل سیلز دي کنه، نو په دې مسل سیلز کې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی هغه ته سوې سارکوپلازمیک ریټیکولم، نو په دې کې کیلشیم ډیر وي. صحیح ده کنه؟ نو مثال کے طور پر کدا زمون سره د انډوپلازمیک ریټیکولم ممبرین دی او په سایټوپلازم کې زمون سره چې کوم دی نو دغه ډیر وي، کیلشیم ډیر وي. نو د کیلشیم د سایټوپلازم نه راخلي په انډوپلازمیک ریټیکولم کې سٹور کوي د ځان سره، الریډي ډیر وي او بیا دا نور راخلي او سٹور کوي پکې، نو مطلب د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوزي، نو بیا به هم دا انرژي خرج کوي. بل زمون سره پروټون پمپس، پروټون پمپس دا زمون سره پروټون چې کوم دی نو پمپ کوي، هایدروجن آینز پمپ کوي. دا زمون سره چې کوم دی نو په مختلفو ځایونو کې موجود وي، یعنی مطلب په لایسوسوم کې موجود وي، په مایټوکانډریا کې، کلوروپلاست کې، پیرایټل سیلز چې کوم زمون سره د معدې دي کنه د سټمک هغه کې هم موجود وي. کومه د پروټون پمپ خبره وکړو په مایټوکانډریا کې، نو مایټوکانډریا کې که تاسو خیال کړی وي نو زمون سره دوه ممبرینز وي کنه، یو زمون سره اوټر ممبرین وي هغه سموث وي او بل انر ممبرین وي هغه داسې انفولډډ وي. نو د دې ډول ممبرین په منځ کې چې کوم ایریا ده هغه ته انټر ممبرین سپیس وایي. نو دغه انټر ممبرین سپیس ته چې کوم دی نو پروټون پمپ کیږي، ټیک ده کنه، په الکترون ترانسپورت چین کې. نو دا چې کوم پروټون ورته پمپ کیږي نو دا انرژي خرج کوي، خو اوس دا ډایرکټ انرژي چې کوم دی نو نه ای ټي پی ډایرکټ نه خرج کوي، دا چې کوم الکترون روان وي نو د دې الکترون نه چې کوم انرژي دا نو د دې په مدد سره چې کوم دی نو دا پروټون پمپ کوي اخوا طرف ته، خو بیا هم انرژي خو خرج کوي کنه. نو ځکه ورته موږ څه وایو پروټون پمپ. چې کوم زموږ سره کمپلیکس 1 دی، کمپلیکس 3 دی او کمپلیکس 4 دی، نو دا زموږ سره چې کوم دی نو اکټیو ترانسپورت کوي، مطلب زموږ سره چې کوم دی انرژي خرج کوي او دا پروټون د دغه نه چې کوم دی د مایټوکانډریل میټرکس نه انټر ممبرین سپیس ته ولي، او بیا چې کوم زموږ سره الته ډیر شي نو بیا واپس چې کله دننه راځي نو دا په کمپلیکس 5 باندې راځي، په ای ټي پی سنتیز باندې، خو په دغه ځای کې دا زموږ سره په خپل راځي، انرژي په نه خرج کوي، بلکې په دې کې چې هغه کوم انرژي سٹور شوی وي نو هغه چې کوم دی استعماليږي او ای ټي پی تی جوړیږي. ټیک ده؟ زموږ سره چې کوم چینلز هم وشول، کیریرز هم وشول، په کیریرز کې چې کوم نان پمپس دي هغه هم وشول او پمپس هم وشول. صحیح ده؟ اوس زموږ سره چې کوم دی نو څه انټرنسک پروټین یا انټیګرل پروټین داسې وي چې هغه د انزایمز په ځای باندې کار هم ورکوي. یعنی مثال کے طور پر زموږ سره چې کوم دی نو دا یو انټرنسک پروټین دی، نو دلته چې کوم دی نو څه څیزونه راشي په هغه چې کوم دی نو دا انزایم چې کوم دی نو ریاکشن وکړي او بل څیز ته جوړ کړي، یعنی مطلب A + B نو دا چې کله ریاکشن وکړي نو زموږ سره جوړ کړي C + D، یا مطلب زموږ سره چې کوم ای ټي پی سنتیز دی مطلب هغه هم زموږ سره چې کوم دی یو قسم انزایم دی ای ټي پی جوړي، نو هغه هم زموږ سره چې کوم دی نو په ممبرین کې پریزنٹ وي. نو څه انټیګرل پروټینز داسې دي چې هغه د انزایمز کار هم ورکوي، او د دې سره سره چې کوم ایکسټرنسک پروټین دی نو هغه هم د انزایم کار کولی شي، مطلب که دا زموږ سره ایکسټرنسک پروټین دی نو A + B چې کوم دی نو دا زموږ سره کنورټ کی مثال کے طور پر C + D ده، نو دا هم دغه کار ورکولی شي، د انزایم کار ورکولی شي. ټیک ده؟ د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو لینکر پروټین، دا چې کوم انټرنسک پروټین دی یا مطلب انټیګرل پروټین دی نو دا لینکر پروټین په کیسه هم وي. صحیح ده کنه؟ یعنی مطلب لینک پرووایډ کوي. مثال کے طور پر دا زموږ سره چې کوم دی نو لینکر پروټین دی، په دې کې داسې هوکس چې کوم دی نو مثال کے طور پر لګېدلې دي، نو د سیل نه بهر چې کوم دی نو انټرسټیشل فلویډ موجود وي، نو په هغې کې چې کوم دی زموږ سره چې کوم مختلف قسم سیزونه پکې وي نو کولاجین فایبرز چې کوم دی هلته موجود وي. مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو زموږ سره کولاجین فایبرز شول داسې، نو د دې سره چې کوم دی نو اټیچ وي. ټیک ده کنه؟ او دغه شانتي دننه طرف ته چې کوم دی نو چې کوم سایټوپلازم دی نو په سایټوپلازم کې خو زموږ سره چې کوم سایټوسکیلیټن دی نو هغې کې هغه اکټین وغیره چې کوم دی نو موجود وي، نو دا د هغې سره دننه اټیچ وي، نو مطلب سټیبیلیټي. ټیک ده کنه؟ هغه چې کوم دی نو راولي نو بهر او دننه چې کوم دی نو ممبرین یې فکس کړی وي داسې. ټیک ده؟ دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو څه انټرنسک پروټین یا انټیګرل پروټین د ریسپټرز کار هم ورکوي، لکه دلته چې کوم خبره مونږ وکړه که نه چې دا انسولین ریسپټر دی، چې کله زموږ سره دلته انسولین راشي نو په دې طریقه باندې ګلوټ 4 چې کوم دی نو دا په ممبرین کې فکس کیږي، نو دا زموږ سره یو انټرنسک پروټین یا انټیګرل پروټین دی د ریسپټر کار یې وکړو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره دا ریسپټر چې کوم پوسټ ساینپټیک ممبرین دی، په دې کوم وخت کې چې تاسو ته ما ووایي چې مثال کے طور پر د دې ځای نه زموږ سره نیورو ټرانسمیټرز ریلیز شي،
نو چې دلته کوم زمونږ سره بل نیوران دی او میسج به اخوا تلل غواړي نو په دې باندې چې کوم دی نو زمونږ سره هم ریسپټر لګېدلی وي په دې ځای کې نو دا هم د ممبرین نه آر پار وتی وي نو دا هم انټرنزیک پروټین یا انټیګرل پروټین دی ټیک ده که موږ خو چې کوم دی نو د پروټین خبره شروع کړې ده او په پروټین کې موږ چې کوم دی نو د کم زمونږ سره مطلب سمپل ډیفیوژن دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی نو دا موږ ووی خو اوس خبره داسې ده چې یاره د واټر چې کوم دا مومنټ دی نو دا کوم قسم دی دا سمپل ډیفیوژن دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دی اکټیو ترانسپورټ دی دا څه شی دی نو یا ساده چې کوم زموږ سره اسماسیس دی نو دا د واټر مومنټ ته موږ وایو تاسو ته ما وویل چې په اسماسیس کې دوه شرطونه یو شرط دا دی چې دا کوم سیز پاس کیږي نو دا به فلویډ وي یعنی مطلب لیکویډ به وي اسپیشلی واټر به وي واټر ټیک ده که نه او دویم شرط ورله دا دی چې دا به د ممبرین نه پاس کیږي نو دا خو زموږ سره شرطونه شول اوس یاد ساتئ چې د سیل د چې کوم دی که نه اوبه دننه ځي یا بهر تی نه ځي نو دا زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې هم ځي ځکه چې ټیک د واټر پولر مالیکول دی خو څه دی سمال دی سمال نو دا څه لږ ډېر چې کوم دی نو د ممبرین نه آر پار پاس کیدی شي خو هغه ویری سلو اینڈ لیمیټډ انتهایی سلو او انتهایی لیمیټډ مطلب ډېر کم کیږي داسې نور واټر پولر مالیکول دی دا نه پرېږدي صحیح ده نو دا چې کوم دی نو د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن په ذریعه باندې موسټلی سیل ممبرین پاس کوي بهر دننه ځي او دا چې په کوم چینلز باندې پاس کوي هغې ته څه وایي ایکواپورینز ایکوا څه ته وایي اوبو ته او پور څه ته وایي سوري ته نو مطلب هغې ته ایکواپورینز وایي دا خاص قسم چینلز دي چې په دې باندې اوبه د سیل ته دننه او د سیل نه بهر ځي نو مینلی زموږ سره چې کوم دی نو اوبه په دې ایکواپورینز باندې ځي ډایرکټ نشي پاس کېدی داسې په اسانه باندې ټیک ده نو اوس څه ایکواپورینز چې کوم دی نو هغه په ممبرین کې چې کوم دی نو فکس وي آلریډي بس فکس وي پکې موجود وي پکې اني ټایم د دې لپاره چې یاره مطلب څه لږ ډېر مومنټ د واټر کېږي چې کوم زموږ سره پرمننټلی په ممبرین کې موجود وي نو مثال کے طور پر هغه دا یو شو ایکواپورین دا چې کوم دی نو زموږ سره په ممبرین کې موجود دی د واټر مومنټ په دې ځای باندې کېدی شي خو څه زموږ سره داسې وي چې هغه په ممبرین کې فکس نه وي هغه په هارمون باندې ډیپند کوي چې کله خاص هارمونز راشي او د ریسپټر سره میلاو شي د هغې نه پس دغه چې کوم زموږ سره چینلز دی ایکواپورینز نو دا په ویزیکل په شکل کې په سایټوپلازم کې پریزنټ وي نو د هغې هارمون د سیګنل په وجه باندې دا بیا لاړ شي او په ممبرین کې فکس شي نو د اوبو پرمیبیلیټي سیوا کړي یعنی که کله زموږ په وجود کې د اوبو مقدار کم وي نو څه چل وشي زمونږ په وجود کې ایډیټ هارمون ریلیز شي انټي ډایورټیک هارمون صحیح ده که نه پیچوټري ګلینډ یې ریلیز کړي نو دغه چې کوم زمونږ سره ایډیټ دی نو دا کډني ته لاړ شي په کډني کې چې کوم زمونږ سره نیفران دی هغې ته لاړ شي په نیفران کې چې کوم کلیکټینګ ډکټ دی ډیسټل کنولیټډ ټیوبیول دی نو هغې ته لاړ شي او په هغې کې چې کوم زمونږ سره په کلیکټینګ ډکټ کې کوم پرنسپل سیلز دي نو په هغې کې فکس شي ټیک ده که نه هغې ته لاړ شي نو په دغه پرنسپل سیلز کې زموږ سره چې کوم دی نو 7 پاس ریسپټر لګېدلی دی هغې ته ایډیچ ریسپټر وایي ټیک ده که نه 7 پاس ریسپټر ورته څه کوي چې مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو ریسپټر دی د ایډیچ لپاره او دا زموږ سره چې کوم دی نو یو پیره را پاس شو بیا 2 3 4 5 6 نو و پیرې دا د ممبرین نه پاس شوی را پاس شوی دی په دې وجه باندې دې ته 7 پاس ریسپټر وایي ټیک ده دا ایډیچ هارمون چې کوم دی نو دا زموږ سره یو لارج مالیکول دی دا ډایرکټ سیل ته دننه نشي راتللی نو دا زموږ سره د دې ریسپټر سره میلاو شي دا ریسپټر چې کوم دی نو بیا زموږ سره سیګنل دلته ورکړي او چې کوم زموږ سره ایکواپورینز د ویزیکل په شکل کې موجود دي دا کوم چینلز نو دا چې کوم دی نو بیا زموږ سره د دې سیګنل په وجه باندې راشي او په ممبرین کې فکس شي نو د ممبرین پرمیبیلیټي سیوا کړي نو په یورین کې چې کوم اوبه وي نو هغه واپس زموږ وجود ته راشي او زموږ د وجود نه د میتیازو په شکل کې خارج نشي ټیک ده که نه نو څه زموږ سره چې کوم ایکواپورینز دي نو هغه په ممبرین کې فکس موجود وي او څه چې کوم دی نو هغه په هارمون باندې ډیپند کوي چې کله هارمون راشي ایډیچ نو سیګنل راشي د هغې نه پس بیا د ویزیکلز نه دا هارمونز چې دا چې کوم چینلز دي دا لاړ شي په ممبرین کې فکس شي او د اوبو چې کوم پرمیبیلیټي ده نو هغه سیوا شي نو اوبه زموږ وجود ته راشي واپس ټیک ده نو دا زموږ سره چې کوم دی نو د اوبو د تللو راتللو خبره شوه چې څه په سمپل ډیفیوژن باندې هم کېږي خو هغه انتهایی کم کېږي او مینلی چې کوم دی نو دا زموږ سره په
څه باندې کیږي؟ په اکواپورینز باندې کیږي. اکواپورینز زموږ سره بیا هم دوه قسم دي. یو قسم دا دی چې هغه په ممبرین کې بس موجود وي اني ټایم، او څه داسې دي چې هغه په هارمون باندې ډیپند کوي چې کله هارمون راشي نو دا د ویزیکلز په شکل کې په سایټوپلازم کې موجود وي، نو دا لاړ شي په ممبرین کې فکس شي او د ممبرین پرمیابیلیټي سیوا کوي واټر ته. ټیک ده؟ وسه زموږ سره چې کوم دا کیریر پروټین دي کنه، کوم چې مطلب دا خپل شیپ چینج کوي او سیس د یو ځای نه بل ځای ته بوزي لار ورته پرووایډ کوي کنه، نو دا چې کوم کیریر پروټین دي نو په دې کې زموږ سره درې قسمونه دي. څه پکې یونیپورټ دي، څه زموږ سره چې کوم دی سیمپورټ دي، او څه انټیپورټ دي. یونیپورټ څه ته وایي؟ یونی ون ته وایي. نو یعنې مطلب چې کله ایټ ا ټایم یو سیز د یو ځای نه بل ځای ته لیږي هغې ته څه وایي؟ یونیپورټ ورته وایي. نو د دې مثال زموږ سره ګلوټس دي. ګلوکوز ټرانسپورټرز چې څومره هم دي نو هغه ایټ ا ټایم یو سیز، یعنی مطلب ګلوکوز د یو ډایرکشن نه چې کوم دی نو بوزي، نو دې ته موږ یونیپورټ وایو. تاسو به اوس وایئ چې یاره د ګلوټ 2 خو دا خبره وکړه چې دا بای ډایرکشنل دی، نو دا څنګه؟ دا خو د دواړو طرفونو نه. نو نه کنه، چې کله بهر ډیر وي نو صرف د بهر نه یې دننه راوړي، او چې کله دننه ډیر وي نو صرف د دننه نه یې بهر ته وړي، نو هغه هم یونیپورټ شو. ټیک ده کنه؟ ایټ ا ټایم دواړه نه کوي. صحیح ده؟ دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی بیا بل کو ټرانسپورټ دی کنه، مطلب چې دوه سیزونه پکې انوالو وي. نو په کو ټرانسپورټ کې زموږ سره یو سیمپورټ دی او بل انټیپورټ دی. نو سیمپورټ څه ته وایي؟ چې په یو ډایرکشن کې دواړه ځي، یا دواړه دننه یا دواړه بهر، نو دې ته څه وایي؟ سیمپورټ. چې دوه سیزونه ځي او دواړه یا دننه ځي یا دواړه بهر ځي، نو دې ته څه وایي؟ سیمپورټ ورته وایي. او بل دی زموږ سره انټیپورټ، چې مطلب دوه سیزونه ځي خو یو خوا ځي او هغه بل خوا راځي. ایټ ا ټایم دوه سیزونه خو یو خوا او بل خوا. د سیمپورټ چې کوم دی نو مثال SGL2 دی، مطلب سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر دی. ټیک ده کنه؟ مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو زموږ سره سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر دی SGLT. نو یاد ساتئ چې دا په یو ټایم باندې زموږ سره چې کوم دی نو سوډیم هم دننه راوړي، سوډیم د بهر نه دننه راوړي، او د دې سره سره چې کوم دی نو ګلوکوز هم چې کوم دی نو د بهر نه دننه راوړي، نو دې ته موږ څه وایو؟ سیمپورټ ورته وایو. ټیک ده کنه؟ چې مطلب ایټ ا ټایم دوه سیزونه وړي او په یو ډایرکشن کې وړي، او چې کله ایټ ا ټایم یو سیز وړي او صرف په یو ډایرکشن کې وړي، نو هغې ته موږ څه وایو بیا؟ یونیپورټ. ایټ ا ټایم دوه سیزونه او په سیم ډایرکشن کې، نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ سیمپورټ ورته وایو. او بل زموږ سره چې کوم انټیپورټ دی نو په دې کې به ایکسچینج کېږي، یعنې مطلب چې یو سیز دننه راځي نو بل سیز به بهر ته ځي. نو د دې مثالونه چې کوم دی نو یو خو سوډیم پوټاشیم ATPase پمپ دی، کوم چې موږ الریډي دلته ډسکس کړی دی، چې مطلب ایټ ا ټایم دوه سیزونه وړي، سوډیم او پوټاشیم، او دواړه د یو بل اپوزیټ وړي، یعنې مطلب زموږ سره چې کوم دی نو سوډیم بهر ته راوړي او پوټاشیم دننه وړي، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ انټیپورټ. ټیک ده؟ او د دې نه علاوه زموږ سره کلورایډ شفټ چې کوم دی نو هغه هم د انټیپورټ مثال دی، کوم چې کلورایډ شفټ یا مطلب زموږ سره همبرګرز فینامینا ده په سیکنډ ایئر کې کنه، هغه ریډ بلډ سیلز کې چې کوم کېږي، نو کله چې کوم دی نو کلورایډ دننه وړي او بای کاربونیټ بهر ته راوړي، او کله چې کوم دی نو کلورایډ بهر ته راوړي او بای کاربونیټ دننه وړي، نو هغه هم د یو بل الټا دي، نو هغې ته څه وایي؟ هغه هم زموږ سره انټیپورټ دي. یا زموږ سره چې کوم دی نو د پی ایچ مینټین ساتلو لپاره چې کوم دی نو سیلز کې زموږ سره چې کوم دی نو سوډیم دننه وړي او چې کوم پروټان دي نو هغه بهر ته وړي، نو دا هم زموږ سره د انټیپورټ مثال دی. صحیح ده؟ یاد ساتئ دا چې کوم زموږ سره کیریرز دي نو په دې کې زموږ سره دا قسمونه دي: یونیپورټ، سیمپورټ او انټیپورټ. خو چې کوم دا چینلز دي کنه، کوم چې دننه سوري دي او ډاټ دي د پیپ په شان دي، نو دا زموږ سره په دې کلاسیفیکیشن کې نه راځي. خو بیا هم که تاسو وایئ چې داسې دي نو چینلز چې څومره دي نو هغه یونیپورټ کې راځي. صحیح ده که نه؟ حالانکې دا کلاسیفیکیشن د هغوی دپاره نه دی، دا د کیریرز دپاره دی چې دننه خالي نه وي، ډډ نه وي، خو بس لاره ورکوي سیز له بوزي، نو مطلب دننه په ځان کې چینج راولي او بوزي، نو هغې ته مونږ کیریر وایو. نو دا کلاسیفیکیشن د کیریرز دپاره دی. خو بیا هم که تاسو وایئ چې یاره دا چینلز څه دي نو دې ته تاسو یونیپورټ ویلی شئ. صحیح ده؟ ښه، بل دی زموږ سره ویزیکولر ټرانسپورټ. ویزیکولر ټرانسپورټ څه ته وایي؟ چې د ویزیکل په شکل کې چې کوم دی نو یو سیز سیل ممبرین یا دننه کوي یا یې بهر ته وړي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ ویزیکولر ټرانسپورټ ورته وایو. ویزیکل داسې
د ګرینیول په شکل کې، د ویزیکل په شکل کې، د ګول سټرکچر په شکل کې. نو دې کې دوه قسمونه دي، یو ته انډوسایټوسس وایي، بل ته اکزوسایټوسس وایي. انډوسایټوسس لرازو خو دا اکزوسایټوسس الریډي دلته دا شوی دی، نو په دې وجه باندې اوله اکزوسایټوسس وایي. اکزو څه ته وایي؟ بهر ته. نو چې کله سیل بهر د سیس خارجي نو دې ته څه وایي؟ اکزوسایټوسس، خو د ویزیکل په شکل کې. یعنی مطلب کوم زموږ سره هارمونز وغیره دي کنه، لکه انسولین شول، نیورو ترانسمیټرز شول، بل څه شول، نو دا زموږ سره چې کوم دی نو د ویزیکل په شکل کې بهر خارجي. لکه دې ځای کې ما تاسو ته وختي سات کې وې چې یاره په دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو نیورو ترانسمیټرز دلته موجود وي، صحیح ده کنه، په نیوران کې. خو چې کله زموږ سره دا میسج راځي او خاص ولټیج میلاو شي دلته، نو ولټیج ګیټډ کیلشیم چینلز کولاو شي او کیلشیم د بهر نه دننه راشي. دا کیلشیم چې کوم دی نو دلته زموږ سره دا ویزیکلز ممبرین سره فیوز کی، د ممبرین سره چې فیوز کی نو دا نیورو ترانسمیټرز بهر ته ریلیز کی. نو دې ته موږ څه وایو؟ اکزوسایټوسس. سیل چې کوم دی نو د ویزیکل په شکل کې سيزونه بهر ته خارج کړل، نو دې ته موږ ویزیکولر ترانسپورت وایو. په ویزیکولر ترانسپورت کې اسپیشلی دا زموږ سره چې کوم دی اکزوسایټوسس شو. ٹھیک ده؟ وسه زموږ سره چې کوم دی انډوسایټوسس، نو کله چې سیل دننه سیس راوړي نو هغه ته بیا موږ څه وایو؟ انډوسایټوسس ورته وایو. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی، مثال کے طور پر دا زموږ سره چې کوم دی نو سیل شو او دا سیل دا بهر نه دا سیس چې کوم دی نو دننه راوړي، نو دا به د ویزیکل په شکل کې دننه راوړي، دې ته به موږ څه وایو؟ انډوسایټوسس ورته وایو. د انډوسایټوسس دوه قسمونه دي، یو کپرز کې دا د لیکوډ په شکل کې وي، صحیح ده، اوبوي او په اوبو کې حل شوی سیس می، نو هغه ته بیا موږ څه وایو؟ پینوسایټوسس ورته وایو، صحیح ده کنه. او که فرض کې دا سیس چې کوم دا سیس چې کوم دی دا که لیکوډ وي، اوبوي او په اوبو کې حل شوی سیس وي او دننه راوړي، نو دې ته موږ پینوسایټوسس وایو. خو که فرض کې دا زموږ سره سالیډ وي، یعنی مطلب څه بیکټیریا وي یا بل څه سیس وي او دا یې دننه راوړي، نو دې ته بیا موږ فیګوسایټوسس وایو. ٹھیک ده؟ نو مطلب که زموږ سره دا اوبه دي نو دا داسې چلو شي چې یاره دا راشي دلته میلاو شي، نو په دې ځای کې داسې ډپریشن شانتي جوړ شي، صحیح ده. او دا چې کوم اوبه دي نو دا ورته دې خوا راشي. څه ټایم پس چې کوم دی نو دا زموږ سره لږ نور هم داسې جوور راشي داسې، او دا اوبه چې کوم دی نو دې خوا ورته راشي، او څه ټایم پس بیا دا داسې بند شي. ټیک ده کنه؟ نو دا څیزونه یې دا دې دننه راوړل او دا سیل ممبرین واپس د یو بل سره میلاو شي، نو دې ته موږ انډوسایټوسس وایو. په انډوسایټوسس کې دې ته موږ پینوسایټوسس وایو، ځکه چې اوبه یې دننه راوړلې. او بل زموږ سره چې کوم دی نو انډوسایټوسس کې چې کوم فیګوسایټوسس دی، نو که فرض که دا کوم سیز یې راوړو دننه، نو که دا زموږ سره سالیډ دی نو بیا به ورته موږ څه وایو؟ فیګوسایټوسس به ورته وایو. فیګو څه ته وایي؟ ایټینګ، صحیح ده کنه. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی نو سیل ایټینګ وکړو، خوراک یې وکړو، نو دې ته موږ څه وایو؟ فیګوسایټوسس ورته وایو. ټیک ده؟ ښه، تر اوسه پورې خو موږ د لیپډ بایلیر خبره وکړه، مطلب چې دا زموږ سره د لیپډ نه جوړ دی، او د دې سره سره د کولیسټرول خبره وکړه. نو د لیپډ قصه ختمه شوې ده. بیا موږ چې کوم دی نو پروټینز پکې شروع کړو. په پروټینز کې چې کوم دی نو موږ انټیګرل پروټین خو په ډیټیل باندې وي چې انټیګرل پروټین زموږ سره د چینلز کار ورکوي، چې هغه زموږ سره مختلف چینلز موږ ډیسکس کړل. بیا موږ دا خبره وکړه چې دا د کیریرز کار ورکوي، نو مختلف قسم کیریرز چې کوم نان پمپس دي هغه هم موږ ډیسکس کړل، او چې کوم پمپس دي نو هغه هم موږ ډیسکس کړل. دا غي نه علاوه زموږ سره چې کوم دی نو انزایمز کار کوي، هغه موږ ډیسکس کول، لینکر پروټین، ریسپټرز، دا ټول چې کوم دی نو موږ ډیسکس کړل. دا د سبب باره کې دا چې کوم زموږ سره انټیګرل پروټین دی یا انټرینزیک پروټین دی، سب پکې په دې ځایونو موږ ډیسکس کړل. خو وس چې کوم زموږ سره پیریفرل پروټین دی کنه، پیریفرل پروټین یا ایکسټرینزیک پروټین، نو هغه موږ نه ډیسکس کړی. نو وس هغه لرازو. نو چې کوم پیریفرل پروټین دی یا ایکسټرینزیک پروټین دی، نو موږ دا خبره کړې و چې کدا په بهر سایډ باندې وي او که په دننه سایډ باندې وي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ایکسټرینزیک پروټین به ورته وایو. یعنې مطلب دا بهر طرف ته نږدې دي او دا چې کوم دی نو دننه طرف ته نږدې دي، نو دا زموږ سره څه شی دی؟ ایکسټرینزیک پروټین دی. خو چې کوم زموږ سره دا انر سایډ ته موجود دي، نو دا کمپوننت اف سایټوسکلیټن هم جوړیږي. یعنې مطلب دا چې کوم دننه طرف ته کوم پریزنټ دی کنه، کوم چې دننه طرف ته پریزنټ دی، دا ایکسټرینزیک پروټین دننه طرف ته سایټوپلازم طرف ته نږدې دی، نو دا زموږ سره کمپوننت اف سایټوسکلیټن، یعنی په دې سیل کې خو زموږ سره سایټوسکلیټن داسې شته کنه. ٹھیک ده؟ سایټوسکلیټن به په ډیټیل باندې ووایو. نو هغه سایټوسکلیټن د دې سره اٹیچ دی، نو مطلب دا یو قسم کمپوننت شو، یو حصه شوله. ٹھیک ده؟
نو مطلب زموږ سره چې کوم ایکسټرینزیک پروتین دی یا مطلب پیریفرل پروتین دی نو هغه د سایټوسکیلیټن کمپوننت دی. ٹھیک ده. د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی اسوسییټډ وذ ریسپټر پروتین. دا د ریسپټر پروتین سره اسوسییټډ وي، یعنی مطلب کومه 7 پاس ریسپټر واخلو دلته چې کوم د ADH لپاره نو دا ډایرکټ سیګنل نه ورکوي بلکې دا د 7 پاس ریسپټر خو انټیګرل پروتین دی کنه، یعنی مطلب زموږ سره انټرینزیک پروتین دی. نو دا بیا د نن زموږ سره د ایکسټرینزیک پروتین سره دلته هم میلاو شوی وي. ٹھیک ده کنه، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی نو دا ایکسټرینزیک پروتین چې کوم دی دا د ریسپټر پروتین سره میلاو وي او په سیل سیګنلینګ کې هیلپ ورکوي. ٹھیک ده کنه، مدد ورکوي. د دې نه بیا زموږ سره چې کوم دی نو د خوا سیګنل زی نو دا زموږ سره چې کوم دی د انر طرف ته چې کوم موجود دی دا هغوی خبره مونږ وکړه. اوس چې کوم آوټر طرف ته موجود دی نو آوټر طرف ته مثال کې طور پر گلایکوپروتین شو کنه، لکه چې کوم زموږ سره د آوټر طرف ته موجود دی او که د دې سره کاربوهایډریټ کا اټیچ وي. ٹھیک ده، څه سره اټیچ وي؟ کاربوهایډریټ. نو بیا به دې ته مونږ څه وایو؟ گلایکوپروتین به ورته وایو. ٹھیک ده. نو اوس دا گلایکوپروتین چې کوم دی نو دا څه کې پکار راځي؟ دا سیل ټو سیل ریکګنیشن کې پکار راځي، یعنی مطلب یو سیل بل سیل څنګه پیژني. زمونږ په باډي کې چې کوم وایټ بلډ سیلز دي نو دا وایټ بلډ سیل زمونږ په جسم کې د آرمي کار ورکوي، زمونږ وجود حفاظت کوي. نو که د بهر نه څه څیز راشي نو دا یې څه کوي؟ ختموي یې دا وایټ بلډ سیلز. نو دا وایټ بلډ سیل زمونږ خپل سیل د وجود ولې نه خوري؟ ځکه یې نه خوري چې زمونږ په خپل سیل باندې چې کوم گلایکوپروتینز دي نو او گلایکولیپیډز دي نو دا چې کوم دی نو څه کوي؟ دا د پیژنګلو دپاره دي. زمونږ وایټ بلډ سیلز دا پیژني چې یاره دا زمونږ خپل سیلز دي، نو بیا ورته څه نه وایي. نو سیل ټو سیل ریکګنیشن څه ته وایي؟ پہچان ته، پیژندلو ته. نو چې کوم زمونږ د وجود وایټ بلډ سیلز دي نو دا زمونږ د وجود دا نور سیلز ځکه نه خوري او نه خرابوي چې دا یې پیژني. څنګه پیژني؟ په دې گلایکوپروتین په وجه باندې پیژني. نو دا هم زمونږ سره یو قسم ایکسټرینزیک پروتین دی خو دا کاربوهایډریټ ورسره اټیچ شو. اوس د کاربوهایډریټ خبره ده. په فلویډ موزیک ماډل کې مونږ د لیپډ خبره کړې ده، د پروتین خبره هم کړې ده او د کاربوهایډریټس خبره هم کړې ده. نو لیپډ خو چې مونږ په ډیټیل باندې ویلی دی چې یاره دا زمونږ سره لیپډ بایلیر دا چې کوم دی نو 2 لیرز جوړوي. ولې 2 لیرز جوړوي؟ نو یو مالیکول چې کوم دی نو یو شان او بل شان، نو دا ځکه چې د اوبو وجه ده. ګوره د سیل نه بهر خو چې کوم زمونږ سره دا ریجن دی نو دا خو ایکسټرا سیلولر فلویډ دی، دا دلته زمونږ سره اوبه موجود وي کنه د سیل نه چاپیره، نو دا زمونږ سره څه شو؟ ایکسټرا سیلولر فلویډ. دا زمونږ سره ایکسټرا سیلولر فلویډ دی، یعنی مطلب اوبه دي. ساده خبره ده. ٹھیک ده. نو بهر طرف ته اوبه موجود دي او دننه دا څه شی دی؟ دا زمونږ سره سایټوپلازم نه دی. د سیل ممبرین نه دننه سایټوپلازم وي کنه، نو دا زمونږ سره سایټوپلازم شو. ٹھیک ده. دلته زمونږ سره چې کوم دی نو بیا نیوکلیس موجود وي. نو دا سایټوپلازم کې دننه زمونږ سره تقریبا د 90% پورې اوبه وي. نو مطلب دا هم زمونږ سره دننه اوبه دي. نو چې اوبه دي نو په دې وجه باندې زمونږ سره چې کوم دی نو دا لیپډ مالیکولز یو چې کوم دی نو یو طرف نه اټیچ شي او بل چې کوم دی نو د بل طرف نه، نو په دې طریقه باندې نو دې خوا هم اوبه واټر او دې خوا هم اوبه واټر. ٹھیک شو؟ نو دغه زمونږ سره د لیپډ خبره شوه چې لیپډ زمونږ سره د لیپډ بایلیر په شکل کې موجود وي او په دې کې ځای په ځای باندې چې کوم دی نو کولیسټرول هم موجود وي په یوکریاټیک سیل کې. په پروکریاټیک سیل کې پکې چې کوم دی نو کولیسټرول نه موجود. بیا موږ د پروتین خبره وکړه، نو د پروتین کې زموږ سره انټرینزیک پروتین یا انټیګرل پروتین په ډیټیل باندې موږ ووایو او د هغې سره چې کوم دی نو ایکسټرینزیک پروتین یا پیریفرل پروتین دا هم موږ ښه په ډیټیل باندې ووایو. اوس خبره زموږ سره چې کوم دی نو پاتې کېږي د کاربوهایډریټس. نو کاربوهایډریټس انتهایی په کم مقدار کې چې کوم دی نو په سیل ممبرین باندې موجود وي او دا صرف په آوټر ریجن باندې موجود وي. ټیک ده کنه، دننه طرف ته نه وي موجود، دا بهر طرف ته د سیل ممبرین موجود وي. ټیک ده. او که دا کاربوهایډریټ زموږ سره د پروتین سره اټیچ دي نو دې ته به موږ څه وایو؟ ګلایکوپروتین. دې ټول سټرکچر ته اوس موږ په شریکه باندې څه وایو؟ ګلایکوپروتین ورته وایو، ګلایکوپروتین. او که فرض کړه دا کاربوهایډریټ زموږ سره د لیپډ سره اټیچ دی، د لیپډ سره اټیچ دی، نو بیا به ورته موږ څه وایو؟ بیا به ورته موږ دې کاربوهایډریټ ته او دې لیپډز ته په شریکه باندې څه وایو؟ ګلایکولیپیډز. ګلایکولیپیډز به ورته وایو. ټیک ده.
نو دا زموږ سره د سیل ممبرین سټرکچر شو خو په ډیټیل باندې او د دې چې کوم مختلف قسم ترانسپورت سیستم دی نو هغه موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. اوس زموږ سره چې کوم دی نو بیا به دې لفظونه له راشو چې ستاسو په ذهن کې کینی. ډیفیوژن څه ته وایي؟ چې کله مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي دې ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. په دې کې انرژي نه خرج کیږي او دې کې که ممبرین وي او که نه وي څه مسله نه کوي. ټیک ده. دویم زموږ سره چې کوم دی فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. فیسیلیټیټډ ډیفیوژن چې کوم دی نو دا زموږ سره هم د موومنت اف مالیکول فرام هایر کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن دی. په دې کې هم انرژي نه خرج کیږي خو په دې کې د مالیکولز په خپل پاس کېدی نشي نو په دې سیل ممبرین کې ورله لار ورکوي. څوک ورله لار ورکوي؟ چینلز ورله لار ورکوي او کیریر پروټین ورله لار ورکوي. نو مطلب فیسیلیټیټ کوي. په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. بل زموږ سره د اکټیو ترانسپورت بل زموږ سره څه دی؟ اسموسیس. نو اسموسیس چې کوم دی نو دا هم زموږ سره د موومنت اف مالیکول فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لوور کنسنټریشن دی. په دې کې هم انرژي نه خرج کیږي خو په دې کې دوه شرطونه دي. یو دا چې دا موومنت د چا وي دا به د فلویډ وي یعنی مطلب د واټر وي او دویم دا چې په دې کې به خامخا ممبرین انوالو وي. ټیک ده که بل زموږ سره د اکټیو ترانسپورت. نو اکټیو ترانسپورت اوس الټه دی. اکټیو ترانسپورت د موومنت اف مالیکول فرام لوور کنسنټریشن ټوورډ هایر کنسنټریشن with the expenditure of energy یا with the use of energy. انرژي به په خرج کوي او د لوور کنسنټریشن نه به هایر کنسنټریشن ته بوزي. نو دې ته موږ څه وایو؟ اکټیو ترانسپورت ورته وایو. چې کوم زموږ سره کیریر پروټینز دي یعنی پمپس نو هغه په دې کې انوال دي سیزونه چې کوم دی نو انرژي خرج کوي او د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته پمپ کوي. ٹھیک ده.